تاسو د ګمان مطابق. فلما افل کله چې دام پریوتلا قال ابراهیم علیہ السلام او فرمایل لئن لم يهدني ربي کچر ہدایت ان کی مالر رب زما یعنی رب زما کچر ثابت مالر ان لری پر عقیدت توحید نو لأکونن نشمبزا دچان من القوم الضالین داغی قوم سرکشنا قوم ضالین و گمرانا بیا غلش. فلما را الشمس بازغتا ہر کله چې ولید ابراهیم علیہ السلام المر بازغتا پرقیدن کے قال هذا ربی اویل ابراهیم علیہ السلام آیا دا زما رب دے ستاسو د ګمان مطابق هذا اکبر دا خلوی دے جرمن و نورنا لکه جرم و جسیم غټه ده او نور او رڼا پکې هم ډیره ده د سپوږمۍ نه. ریاضی والا وی دې ته سوچ کوئ ښه ریاضی والا وی د کرة الارض نه چې دی د لمر وی یو سل او شپږ شپېته مثله چې دی غټ دی یو سل او شپږ شپېته مثله د دې ټولې کرې د ځمکې نه چې دی د لمر لوی دی. نو چې کله یې دا ولیده نو وی ویل چې هذا ربي هذا اکبر. فلما افلت هر کله چې لمر پریوتا نو مبارک امغه خبره وکړه قال یا قوم انی بریء مما تشركون ویل د ای قوم زما یقینا ز بیزار د هغه نه چې تاسو یې برخې والا جوړوئ د الله تعالی سره. انی وجهت وجهیا یقینا ما اخلاص د بندگی خپل کړی دی آگے ذات لارا چه اسمانوں نے پیدا کری اس مکی پیدا کری حنیفاً پہلی کون زما کے چه مائلیم دا باطل نا حق تا او نیم زد مشرکینو نا. وحاجہو قومو جگڑا شروع کرد دا سر قوم دا حاجہو جگڑا شروع کرد دا سر قوم دا اللہ تعالیٰ پا توحید کے معنی دارا یعنی قامو بالمجادلت دوی قیام پا جنگو کے چار کلا عاجز شل دوی او بے دلیل شل پا مقابل دے استدلال کے. نبیہ میں خبر ادا کولا دس سرے جگڑی شروع کرے ویزمن دا خدایانو نو یریگا دا تکلیف پا در تدر ورا سی دا بے موہن نمرود نو یریگا چے قتل بکی تالرا یا با اسوزوی تالرا. قال ابراہیم علیہ السلام ورطاویل اتحاجونی فی اللہ آیا جگڑی کوئی تاسو زما سرا فی اللہ فی حق اللہ وقد ہدانی او حال دادے چپویا کریم اللہ تعالی زب دلائلو سرا ولا اخافو نویرے گمزا دا آگینا چی تاسوی شریکان جوڑوئی دا اللہ تعالی سرا مگر دا چی خوخوشی دا رب زما شیئانا فراخ دے رب زما کل شیئن علما افلا تتذکرون. نو تاسو ولی پدنا خلی وکیف اخاف ما اشرکتم او کتاسو وی چی زمان دو خدایانو نو یریگا سا تکلیف پا در ورسی وی سنگا با ویریگم دا آگینا چی تاسوی شریکان جوڑا وی دا اللہ تعالی سرا او نیریگی تاسو ولا تخافونا انکم اشرکتم باللہ او تاسو نیریگی دا دینا چی تاسو برخی والا جوڑ کری دا اللہ تعالی سرا آگا چی ندے نازل پاگی باندے پتاسو کم دلیل تاسو سر پی کم دلیل نشتا تاسو دختے تعالی سرا برخی والا جوڑا وی کم دلیل ور باندے نلرئی. نو فا ایو الفریقین احق بالامن کم یو دگو جماعتننا دیر حقدار دے پا امن سرد عذابنا ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئی گئی. تاسو گوری داس سوک دا اللہ سر شریکوئی چی کم دلیل نلرئی او عذاب نلامائی روئی. نو من دوانو کی سوک حقدار دے پا امن دا عذابنا مانا زا حقداریم کتاسو پوئی گئی. الذین آمنوا اغا کسان چی یقین و باوری کڑی
او نی دے خلق کړي ایمان خپل بظلم فظلما اولئک لهم الامن دی خلق لرا امن دے دا عذاب دا باری تعالیٰ وهم محتدون و بہدایت مندی پنی غلار باندی دی ہدایت چدے دوی پبر خباندی دے طالب حدیثی کی ظلم راغل ہے نموراد دا ظلم ندل تشرک دے سرگن دارا لم یلبسو ایمانهم بظلم اے لم یخلطو ایمانهم بشرک او آغا خبر دا ان شرک لظلم عظیما اس رب کریم واللس نور انبیاء کرام ذکر کی فرمائی وتلک حجتنا او دا حجت او دلیل زمون دا توحید دے جو ورکڑ مونگ ابراہیم علیہ السلام تا علا قومی پا مقابلہ دا قوم کے ارتکو مونگا درجات تا غچا چا مونگے اغوارو یقینا رب ساچر حکیم دے وعلیم دے ووہبنا لہو اسحاقا او بخلو مونگ دلر اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کلن دا طول ہدینا کلکڑیو مونگا پا توحید باندے یا ہدینا الالحق حق تا مورترہ نمائی کڑیو رسولی مواب او نوحا او نوح علیہ السلام ثابت کڑیو مونگا پا ہدایت باندے مخی دوینا او دا اولاد دوینے وہدینا من ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و حارون دیو طول تمو ہدایت کرو بالنبوہ و کذالک اندغ رنگی لکا سنگا جزا چمیغی تور کرو جزا ورکو منگا محسنینو تا او زکریہ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام او عیسیٰ علیہ السلام الیاس علیہ السلام طول دنی کانونو اندغ رنگی اسماعیل علیہ السلام و یسع علیہ السلام یونس علیہ السلام و لوط علیہ السلام وَكُلًّا فَضَّلْنَا او دی طول تما فضیلت ورکڑے علی العالمین علی العالمین پا عالمین باندے فضیلتون رب کریم ورکڑی وخا شپک طریقی دی فضیلت اللہ تعالیٰ دا طرفنا دا عزت و دا احترام دا بعضی آغا مراتب و معتبرون ملک و سلطنت دے دا دین غٹ برخی داود علیہ السلام تور کڑے وا دویم علماء کرام لکی اگا اجر و جزا و امتحان دے مصیبتونا بدنی دی پدی باندی ایوب علیہ السلام خاص کڑے وا بل استجماع الحالتین پدی باندی یوسف علیہ السلام خاص کڑے وا قوت دا معجزاتو کسرت دا معجزاتو پدی موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام خاص کرے ہو زہد کامل پاگی عیسیٰ علیہ السلام خاص کرے ہو وَكُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ کی دیتا اشارہ دا رب کریم فرمائی وَمِنْ آبائِهِمْ او فضیلت ورکڑے ہو من لارانو دبیتا اولادی دبیتا اخوانو دبیتا مراد اخوانو نا علماء لی کی اخوان دی یوسف علیہ السلام دی وَاجْتَبَيْنَاهُمْ او غرکڑیو من دوی لرا او ہدایت کرو من دوی لرا الى صراط مستقیم لار برابر تجو هو التوحید ذالک هدى اللہ دا توحید ہدایت دباری تعالیٰ دے ہدایت کی پدی سرچ چاہتے ہو غواری دا بندگان اخبرنا او کچر شرک کرے ہوئے دوی لحبت عنہم خام ما خواب برباد شوی ہوئے دوینا ما کانو یعملون آغا چو دوی چا عملی کوا کم عمل جدوی کو اولئک الذین داغ کسان دی چور کڑا منگویتا کتاب الحکم و پواد کتاب و نبوتا پواد کتاب و نبوت میں ورطور کڑے وان حکم علماء لیتی نو آغا پواد کتاب تے مراد دا فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ پس کا کفر کی پدی باندی دا اہل مکہ نو فقد وکلنا بِهَا قوماً یقیناً منصبار لے دے پدے باندے بل قوم لیسو بیا کا بیا بکافرینا فقد وکلنا سپار لے دا منگا قوم تچیغی اور باندے کفر کون کی ندی جاگا بعض اہل مدینہ دی بعض اہل مدینہ اولئیک الذین حد اللہ اللہ تعالیٰ بے کرام ذکر کل ورطا فرمائی ورطا اولئیک الذین دا مذکور انبیاء کرام اغا خلق دی حد اللہ چا رب کریم ثابت کری دی دوی پہ ہدایت باندے فبہداہم نو پترکی دا دوی باندے اقتدیہا
د دوی د طریقې پس اقتدا کوا اگر اونیسا فبهداه مقتدها دیجی کے علماء کرام لکھی یو خبرہ وفيه دلیل على انه صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام چی دے دیو عبادت کون کیو بشرائع من قبلنا یو دویم خبر دا زان سرا نوٹ کی دو سے میرے تمخ کی خودلیو دام زان سرا نوٹ کی دیجی کی مفسرین کرام لکلی دی وی آغا شرائع من قبلنا چه زمان پا شریعت کے داغی نسخہ نوی باغی باندی عمل کول مونگ دا جائز دی ذکر اللہ تعالی نبی علیہ السلام تا فرمائی دا آغا کسان دی حد اللہ نفب ہداہ مقتدہ دا دوی دا طریقے پسند اقتداؤ کا داغی دا ہدایت پسیزا مراد ہدایت نگورد تمویت کیادا داغی پسیزا مولانا قاری رحمت اللہ علیہ دل طریقے دا نوٹ کی زان سرخا طول اکثر تفاسیر دی ذکری کری دی کہ دا آیت دلیل دے پدے باندے چھ شرائع من قبلنا چھ دے دا زمن دا پار دلائل دی یو خبر بل علماء دل تکی مولانا قاری سے اب شرح دا شمائل کی لکری دا اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام تا فرمائی اولائک اللذین حد اللہ فبہداہ مقتدہ وی دیزی ندا خبر معلومی گی نبی علیہ السلام تا رب کریم امر کے چھ دوی دا طریقے پس اقتداؤ کا دوی دا طریقے پس اقتداؤ کا دوی دا اخلاق حمیدو پس اقتداؤ کا وی دا اقتداء برسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاما خاکڑی ہوئی نکا معمول دے وربان دے او آغا مبارک دا اللہ تعالیٰ دا امر مخالفت نکئی نو ہر کلچ رب کریم نبی علیہ السلام بدا اقتداء خاما خاکڑی ہوئی داگی دا اخلاق و حمیدو پسی نو معلومی کی دا چی دا مخکانو طول پیغمبرانو اخلاق حمیدہ پا دا مبارک کرا غنڈو انتاسو چوئی چی نبی علیہ السلام جامعی انبی کرامو دا کمالاتو نو استدلال دیزی نکئی اس یو اہم خبر بلکی ورطا قلتا ورطا ہوایا لا اسألکم نبوارم زتاسونا علیہ اجران پدی تبلیغ دا دین باندی کما بدلا ان ہوا الا ذکر للعالمین ندے دا مگر پندے دا عالمین دا پارا تاسو نزکو ما بدلا پی غوارم نا دا دا عالمین دا پارا پندے وما قدر اللہ حق قدره دیزینا اقوات طالب پنزم نمبر باب شروع کی گی پنزم نمبر باب خلاصہ دا باب سشیدہ پدیزی کی رب کریم اولا دادے تک آیت نمبر یو سلدو پورے پدی کی زجر دے منکرین لرا پیو نویم کے بیا ترغیب دے الالقرآن پدو نویم کے بیا زجر دے مع تخویف الاخروی تفصیلا پدو آیتونو کے دری نوی و سلور نوی کے بیا ادلہ عقلیہ دی بذکر الانقلابات پا پنزا آیتونو کے پنزا نوی شپگ نوی او نوی اتا نوی نا نوی کے بیا زجر دے مشرکین لرا بالجن والملائکہ والعباد الصالحین من الانس مع ذکر الکلمات العشر للتوحید دے یوصل یونت تر یوصل دری پورے بیا ترغیب دے الالقرآن پا یوصل سلور کے رب کریم فرمائی تخویف زجر وما قدر اللہ او دی ان پیجند اللہ تعالی حق قدری پلائق پیجندلو سرا یا ما قدر اللہ تعظیم انک دوید اللہ تعالی حق قدری پلائق تعظیم سرا سنگا چی دا رب کریم دا حق سرا او دا غد شان سرا اغا تعظیم پکارو دا سی تعظیم دوی دا رب کریم انکا ذکا مختلف نسبتنا ورطا کئی تفصیل دا بے قدری دا دے گورا اس قالو دا چی اویل دوی چی ما انزل اللہ علی بشرنا اچ ندے نازل کر اللہ تعالیٰ پیو بشر باندی من شیئن اچھے ہوما یعنی اللہ تعالیٰ پی اچھے بشر باندی اچھے ہم ندے نازل کرے علی بسلبی کلی دے کنا او تاسوئی چی دا سلبی کلی جواب پی ایجابی جوزی سرکیگی رب کریم جواب کے ورطوئی قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى
دوی چې سلب کلی کوي نو ته دوی ته وایا چې چا نازل کړی دی هغه کتاب چې پاګې باندې راتک موسی علیہ السلام کړی و نور هغه او هدایت نو هغه خو مومن کړ هغه کتاب چا را نازل کړی چې سلب کلی کوي بیا تجعلونه اگرزو تاسو دی کتاب لرا قراتوی سپانے پانے تبدونها زن خبر مخکارا کولی ورطا او زن مپٹولی وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم او خودن اکریشوی و تاسو تا آغا چه تاسو پی نپوی دی تاسو تا هم او ولا آبا تاسو او نپلاران تاسو دا خودنه د چا د طرف نظر ته وکړې شو د الله تعالی او د نبی علیہ السلام د طرفه وشوا ورپسې راځي قل الله تو چې دا کتاب الله تعالی نازل کړی دی بیا پرې د دوی لره پاګې خوت او په خرافاتو د دوی کې یلعبون چې دوی لوبې کوي طالب حدیث تراشی دا پاس چراغ لما قدر الله حق قدره قدر کله په معنا د وصف سره وی ابو العالی وی معنا دا چې کوم اوصاف د رب کریم د شان سره لایق هغه ورته بیان نکړل یا معنا دا ما وصف الله حق توصیفه یا ما عظم الله حق تعظیمه ابن عباس وی هر تقدیر چې تاسو لګوي دلته دا قراتیش جمع دا کرپاس دا اصل کے معنی دا کاغذ دا دلتا مراد تینا ٹکڑا دا اگرزو تاسو دا کتاب قراتیش ٹکڑے ٹکڑے جزین قبر مورتا کارا کولی او دیر احکام مورتا پتول دیزی که علامہ قرطبی لکلی طالبہ دیوئی قراتیسا تبدونها اے تبدون القراتیسا وهذا ذم لهم ودا د دوی لپاره چې د زم دی ولذالک دم دی وجنه و علماء مکروه ګرځولې دا لیکل د قران کریم اجزاء دې ځنه استدلال کیوي قران کریم یو جزء او یو سپاره لیکل ځنه علماء هغه ته نسبت د مکروه کړی دی دا باندې یو ځای باندې په قران کریم وی د استدلال کې دي جنا وهذا كتاب ترغیب ورکی د قران کریم طرف تا وهذا كتاب انزلناه وهذا كتاب ترغیب پکې د پاره د تعظیم کوي دا لوی کتاب دی بهترین کتاب دی انزلناه نازل کړی دی ما مبارک کتاب دی الک ظاهری برکات هم پکې شته دی باطنی برکات چې هم پکې شته دی مصدق دا آغی کتاب دے چکم ددنا مخیو او نازل کرے دے دا کتاب مادی لپارا چی تصدیق اکڑیش یو ولتنذر ام القرآ او ویرولیش دی پا کتاب پا واسطہ باندے ام القرآ پی ویرولیشی دا مکی مکرمی خلق ومن حولها او آغا چی گیر چاپیر دا دینا دا چی طول دنیا دا نو رب کریم وی دا کتاب میں نازل کرے مبارک کتاب دے نو مبارک پدی مانا باندے دے کہ طالب ظاہری حسی برکات ہم پکشت دے او معنوی برکات ہم پدی کتاب کشت دے ہم حسی برکات پکی دی ہم معنوی برکات پکی دی دید پارا میں نازل کرے چھ تصدیق جو کلیشی او دید پار میں نازل کرے دے چھ پدی سرا ام القرآ وی رولی شی پی وی روی او آغا خلق ومن حولها نو من حولها کی طولی دنیا تا اشارہ دا طولی دنیا تا تاستمال بازون کی ویلی مفسرین کرام لکے قرآن کریم اللہ تعالی مکہ مکرمہ کرا نازل کدی کی رازو نوا یو راز پکی داو چی دا مکہ مکرمہ چی دا طولی دنیا وسط دا وسط دی وسط کے رب کریم قرآن کریم را نازل کا وجہ داو چی دعوت کلم دا مرکز نشورو شنو اطراف تا پخیست طریقی خوریگی مرکز نا چی دعوت شروع شی اطراف تا خیست طریقی باندی خوریگی
نو ذکر رب کریم فرمای دویم پی ویروا ومن حولها نو دا معلومیږي طالب په هر وخت کې به ګوره چې هر ځای کې اوسېږي د خپل خدمت دپاره به ځان ته مرکز انتخابوي مرکز به انتخابوي مرکز کې ډېرې ګټې دي هر طرف خدمت کیږي هر طرف نه خلک ورته رسیدګي کولی شي هر طرف نه خلک راتلی شي ورته دې کې خپل رازونه وي او که باندې تلاړې باندې تخوار څوک نه راځي که نه مرکز کې راز وي دا تاسو دلته سوچو کې ګوره زموږ مرکز کې وي نو د هر طرف نه طالبان کولی شي چې راشي دا کومې پیسې چې موږ دلته لګولي په دې باندې شل جریبه ځای نو شل نه چې د دې څلوېښت جریبه ځای پې کېنه بسته کارونه یې پکې جوړېدل اطرافو کې په اطرافو ته خو څوک راځي نه که نه دا څوک پرې اطرافو کې چې کوم مدارس وي نو ټیک ده دا خپلې علاقې خلک به راشي ورته و بیرون دا ټولو طرفونو نه خو ورته خلک نه راځي نو ذکر رب کریم فرمایي چې ولتنذر ام القرى ومن حولها والذین یؤمنون بالآخرة هغه کسان چې په آخرت یقین لري یؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون او دا خلق په منځونو خپلو باندې حفاظت کوونکي وي ومن اظلم سوق دی ډېر ظالم د هغې چانه چې جوړوي په خدای تعالی باندې دروغ او قال او یا وی اوحي الی چې ما ته وحی کړی شوی ده ولم یوحى الیه شیئون او هیڅ وحی نه وي کړی شوي دته هیڅ شی هما دا څوک مسیلمه کذاب هغې خبیث به ویلې ما ته وحی کېږي محبوب فرمایي دېرش دروغجن مهدیان به چې د آخره کې پیدا کېږي 10 به دروغجن پیغمبران پیدا کېږي زمانه کې تاسو ګورئ یو ځای کې اور شعر پیدا شي وایي زم پیغمبر یم زم مهدي یم ما ته وحی کېږي فلان و فلان دا داسې نه ده چې هسې غوړ منګي وي هلې به شیاطین ورپسې شي د هغې په لاسونو باندې ځینې کارونه چې دی ښکاره کوي چې د هغې نه تعبیر په استدراجاتو کېږي کله یو خبره وکړي کار مغسې وشي کله یو شی غواړي کار مغسې وشي نو استدراج وي نو دا 10 دروغجن چې دی هغه به را پیدا کېږي بلې ته ګوره ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله الله تعالی فرمایي څوک دی ډېر ظالم د هغې چانه چې هغه وایي زه هم نازلولی شم په مثل د هغې باندې چې الله تعالی نازل کړی اوس تخویف اخروي ولو ترى اذ الظالمون کوینې ته دوی لره چې دا ظالمان فی غمرات الموت په شدایدو د مرګ کې وي په مشقت د مرګ کې وي او ملایکو چې دی باسطو ایدیهم راوږده کړي وي لاسونه خپل او وی ورته چې اخرجو انفسکم وباسئ تاسو ساهونه خپل نو دا به په دې حالت کې څه شی وي ولو ترى نو ناشنا صحنه به وینې نو اليوم تجزون نن ورځ به بدله درکولی شي تاسو ته عذاب سپک په سبب دا چې ویل تاسو علی الله دا تجزون ولګوئ د عذاب د برزخ سره برزخ کې به بدله درته درکولی کېږي بما کنتم په سبب د هغې تقولون علی الله قول سلکې ویلي چې علی راشي نو د دروغ وینا ترې مراد ده تقولون على الله غير الحق وكنتم اوي تاسو د آیتونو د باري تعالی نه چې کبر او لوی مکولا اوس ولقد جئتمونا او په ویلې شي دوی ته تحکما یقینا راتلی تاسو مونږ ته فرادا ځان ته عن الاموال والانداد لکه څنګه چې ما پیدا کړی وي اول مره همدقسې به تنها را روان یې ماته وترکتم ما خولناکما او پریخی تاسو آغا نعمتنا چې ما تاسو ته درکړي وه پریښودل تاسو ما خولناکم آغا نعمتونه چې ما درکړي تاسو ته رستو د شاګانو خپلونه او دا به ورته ویلی شي چې وما نرى معکم شفعاءکم نه وینو موږ ستاسو سره هغه سفارشیان ستاسو هغه څه شول الذين زعمتم هغه چې تاسو دعوه کوله چې انهم فيكم شرکاء رب کریم فرمای لقد تقطع بينكم یقینا واقع تقطع ما بین تاسو کې وضل عنكم ما كنتم تزعمون او رخصو هغه چې تاسو د تاسو نه
آغا چه تاسو گمان کو پاگی باندی چه دا شریکان دی. اس نور عقلی دلائل را تذکر کئی ان اللہ یقینا اللہ تعالی چوون کے دانی دے ونو دا ڈکو دے دانوا چی کنا خورکی وی چی بلورت اڈو کے واچی دے کجوری وغیرہ بس ویچوی پمینز باندے یخرج الحیت دا فالق دا فلقنا اصل معنی دا چوول سری کول حاصل المعنی چی دے ذات المصیر وی دا دی معنی دا خالق نو خلاصہ دا شوا رب کریم خالق دا دانی و دا ڈکو دے یخرج الحی اوباسی جوندی لرا دا میتنا اوباسی میت من الحی ذالکم اللہ دا اللہ تعالی دے فانا تنفکوننکم طرف دا گرزولے شوی تاسو فالق الاسباحی چوون کے دا سبا دے گرزولی دا شپا سکنن آرام شپا دا آرام دا پارا دا ہم دی وجہ نہیں د شپه کې آرام د شپې خوب سړی نه پاتې شي د ورځې که څومره هم ډېر خوب سړی وکړي نو هغه د شپې د خوب ځای نه نیسي نو شپه د آرام دپاره ده والشمس والقمر حسبانا او لمر او سپوږمۍ موږ ګرځولي دي حسبانا للحساب یا موږ ګرځولي دي رجوما للشیاطین ذلک تقدیر العزیز العلیم دا اندازه ده د عزیز ذات او د علیم ذات وهو الذي لا تلاغ ذات جعل لكم النجوم جگر زولی دی ستاسو دا پارز توری جعل لكم النجوم دا صد پار لتحتدو بها چتاسو لار عمومی پدستورو باندے پتیارو دا وچی کیو پتیارو دا دریاب کے قد فصلنا الآیات یقینا پا تفصیل سر بیانو ہمگا یتونا آغا قوم لنا چاگا پوئیگی طالب اللہ تعالیٰ چی دے ستوری پیدا کری لتحتدو بها دا دید پارا چی تاسو لار عمومی پدی ستورو باندے دا اس خواہ خلق پدیشی نپوئی گی کنا پخوانو خلقو چی بلا رسی کول ستورو تبے قتل مغبی پنخ گڑیو دا ستور دیر طرف تدے و دیر طرف تدے پاگی بے مزل کو وهو الذي انشاکم اللہ تعالیٰ اغزات تے چی پیدا کری تاسو دا یو نفسنا فمستقر ومستودع نو تاسو دا پارا مستقر دے زید قراری دے نسوک وی مستقر فی الدنیا مستقر فی القبر مستقر فی الارحام مستقر فی اصلاب الآباء مستقر فی ارحام الامہات اور تفدیر چلے گوئی اوستاسو دا پارا مستودع دے مستودع سوک وی رحم دا موتر مراد دے رحم دمور نو فا مستقر و مستودع دستاسو دا پارا مستقر او زید امانت کے خودو قد فصلنا الآیات یقینا پر تفصیل سر بیان کری من آیتنا آگی قوم لرا چکم قوم پوئیگی دا فقہ معنی میں در تمخ کی کڑی واکنا هو التوصل الى علم غائب بعلم شاہد رسیدل آغا علم تا چه غائب وی دتانا باغا علم چه آغا حاضر وی نو دا اخست دا علم نا فقہ اخست دا علم نا علم عام دے او فقاعت خاص دے اس وسطی دلیل ذکر کئی وهو الذي اللہ تعالی غزات دے انزل من السماء ماءنا جد اسمان نا اوبرا کوزوی نو گورے بل دلیل در تذکر کئی فاخرجنا نروباسو من پاگی سرا نبات کل شیئنا گیا دار یوسیز بوٹی دار یوسیز بوٹی دی یوسیز نبات عالم النباتات بیا رب کریم فرمائی فاخرجنا پس روکا گمونگا منہ ددین خضرا شنکی نخرج منہ روباسو داغینا حبا دانی متراکبا دیو بلد پاسا ومن النخل وروباس منگا دا کجورنا من طلعها دا کسول داغینا قنوان گنچیوی دانیت نزدی تاسو کتلیو یا کسولو کی کنا دانی دی سر را نزدیوی وجناتنا و باغونا دا اعنابونا دنگرونا والزیتون و زیتون والرمان و انار مشتبهن چیوشانی پپانکی وغیر متشابهن او نوی دیو بل سر متشابه پا طعم کے پا خون کے او پا منفعت کے نو گورا رنگی سر یو شیگی او طعم سر جداوی
رب کریم فرمای انظروا الى ثمره وګورئ تاسو میوې د دې ته اذا اثمر کله چې میوه راوباسي وینعي وګورئ پوخوالي د دې ته ان فی ذلکم یقینا پدې کې خامخا آیات دی هغه قوم لره یؤمنون هغه قوم لره چې ایمان لري په الله تعالی باندې الکه استدلال په څه طریقه کوو رب کریم فرمای وګورئ تاسو دا څومره فصلونه چې دي او څومره میوې چې دي کجوري دي او دغه رنګ انار دي انګور دي د انګورو کجوري ذکر کیږي اکثر ځایونو کې دا چونکه هغه بهترینه میوه ده انار ور سره ذکر کیږي تنها دانه څومره چې نورې میوې دي رب کریم موږ تاسو لره پیدا کړي طریقه د استدلال دسی کو الله تعالی وی وګورئ سبب یو دی همدا یو قسم اوبه ورته ملاویږي یو قسم اوبه و د یو خوند ته چې ګوري یو شی دی او د بل خوند ته چې ګوري بل شی دی د بل خوند ته ګوري بل شی دی ظاهر کې خوبه یوي نو دا د الله تعالی د قدرت یو نښه ده او زجر ورته ذکر کوي وجعلوا لله یو ګرځوي دوی الله تعالی لره شریکان د جناتو پیریان د خدای تعالی سره شریکي او حال دا دی وخلقهم رب کریم دوی پیدا کړی دي پیریان د الله تعالی سره شریکي او رب کریم چې دوی پیدا کړی دي وخلقهم حال کې د الله تعالی نه یاد جنہ معنا دا شو رب کریم دوی پیدا وقد علموا ان الله تعالی خلق الانس والجن دوی کویږي چې رب کریم انسانانو پیریان دوانه پیدا کړي هر یو شی الله تعالی پیدا کړي او دا جنات څه شي نشي پیدا کولای نو دوی الله تعالی سره پیریان شریکان دي بلې تګورئ وخرقوا له بنینا او د دروغو نسبت کوي دوی الله تعالی ته د بچو دی عربان په خوا جاهلیت کې دا قانون و کله چې به دوی روان شو سفر به کو یو دشت باندې به تیر شول یو ناو به راغی ناشنا ځای به څوک به نو پکې نو دوی په دې دوران کې وچغه وهله اعوذ بسید هذا الوادي من سفهاء قومه وای د دغه وادي چې کوم سید دی او مشر دی هغه باندې زه پناه نیسم د قوم د سفهاؤنا رب کریم وای چې وجعلوا لله شرکاء الجن وخرقوا خرق اصل کې او شي پرې کولو ته وای په طریقې د فساد سره بغیر د اندازې او د ترتیب نه دې ته خرق وای الله تعالی وای دروغ نسبت کې دی الله تعالی ته د بچو و بنات بغیر علم سبحانه بیرته دعوت توحید رامات پاکی د رب کریم لرا وتعالى والله تعالی وجد دا هغه څنګه عما یصفون دا هغه نه چې دوی بیانوي رب کریم لرا الله تعالی د دې ټولو نه چې وجد دی بدیع السماوات پناشنا طریقې سره پیدا کونکي د اسمانونو د ځمکو دی ان یکون له استفهام څنګه په وی د ذات لره ولد ولم تكن له صاحبتنا او دې ذات لره صاحبه نشته دی چې دا غینه د ولد پیدا شي د دې نه څه پیدا شي ولد وهو د الله تعالی چې دی وخلق كل شيء والله تعالی هر یو څه پیدا کړی او د الله تعالی پر یو شی باندې عالم دی آیت کې طالب استدلال نه پنځه د ولد باندې په طرقو یو طریقه ادا رب کریم په ناشنا طریقې سره ځمکه او اسمانونه پیدا کړی دي وهي مع انها من جنس ما يوصف بالولد مستغن عنه لطول بقائها فالله سبحانه اولا به تو ګورئ رب کریم په ناشنا طریقې سره ځمکه اسمانونه پیدا کړی دي او سره د دې انها من جنس ما يوصف بالولد دیدا د جنس دا هغه نه چې د دې صفت دی په ولد سره وکړي شي او بیا مستغنی دی د دې نه د وجه د طول د بقا د هغه نه نو الله تعالی اولاد چې د لره دی ولد نوي دویمه طریقه دا ده الله تعالی خالق د اجسام عظیمه دی او خالق د طول اجسام دی لا یکون جسما بل جسم نه دی
او ولادت خود خواصو د اجسامو نه دی باری تعالی جسم نه دی ولد به څنګه ولري درېمه طریقه دا ده وی ولد چې پیدا کیږي نو د نارینه او د زنانه د نزدېکت نه پیدا کیږي او الله تعالی منزه دی د مجانست نه څلورمه طریقه دا د ولد چې دی دا کفو د والد وي او نظیر د هغه وي او الله تعالی لره هېڅوک کفو چې دی هغه نشته دی فلا یکافیه شیئون نو په څو طریقو باندې ولد نه پیشه ذلکم الله ربکم د الله تعالی د رب ستاسو دی نشته دی حقدار د بندګۍ الا هو پیدا کون کې د هر یو څیز دی تاسو یې بندګي کوئ او دې پار یو څیز باندې ذمہوار دی لا تدرکو الابصار نشی راګیرولی د لره ابصار په دنیا کې طالب لا تدرکو دلته لا تحیطو الابصار دا هر چا سترګې یا دا لا تدرکو الابصار ابصار د چای چې دی درک د نشي کولی ادراک دې ذکر راغلی علماء کرام لیکي عبارت دی د رؤیت نه مع الاحاطه یو شی لیدل د احاطې سره دې ته ادراک ویلی کېږي لا تدرکو الابصار نشي راګیرولی د لره ابصار او عقوله احاطه نشي کولی ورباندې یا مراد تېنه د هر چا سترګې دي شمله قاید کې درته تیر دي وی لکه د معتزله او د دلایلو نه یو دلیل په نفي د رؤیت د باري تعالی باندې دا دی نو تاسو ته ما جواب وکړه چې لا تدرکو الابصار د رب کریم باندې احاطه ابصار نشي کولی د ادراک تنها لیدو ته نه وایي بلکې هغه لیدو ته وایي چې کوم لیدل علی سبیل الاحاطه وي رب کریم باندې یو شی هم احاطه نشي کولی دا یو جواب دویم جواب دا کو چې الابصار کې الف لام دی او مراد ته نه ګوره څه شی دي سترګې دي څه معنا لا تدرکو الابصار د هر چا سترګې رب کریم نشي لیدلی چا کوم سترګو لیدلی نو هغه ځان ته سترګې دي وهو يدرك الابصار حدیث کې بیا راځي انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر روایت د بخاری دی محبوب فرمای تاسو به رب کریم وینئ لکه څنګه چې دا سپوږمۍ وینئ وهو اللطیف الخبیر سپوږمۍ لیدل دا معنا نه چې هغسې تشبیه ده یعنی لکه څنګه چې د سپوږمۍ په لیدو کې ازدحام نه وي څوک ستړي کېږي نه ټیل نه وي هر سړی چې به راوګوري په هر ځای کې چې وي نو سپوږمۍ ورته ښکاري تکلیف نه وي نو تاسو هم دغه شان خپل رب چې دی وینئ الله تعالی لطیف ذات دی په صنع خپل کې یا په انعام خپل کې یا باریک دی د سترګو د لیدو نه او خبیر ذات دی قد جاءکم بصائر من ربکم دا لس کلمې چې کومې ذکر شوې دي ته اوس بصائر وایي عقلي دلایل یقینا راغلی دی تاسو ته بصائر بیان واضح د الله تعالی د طرف نه نو فمن ابصر فلنفسه نو بس چا چې لیدل وکړل دا دلایل ولیدل قبول یې کړل نو دا یې د خپل ځان په ګټه ومن عمي فعليها وما انا نه یم زه په تاسو باندې بحفیظ نه یم زه ستاسو اعمالو اقوالو لره وکیل حفیظ ساتونکی وکذلک اوس مقام ذکر کوي د فتحو الله تعالی فرمایي وکذلک نصرف الآیات امدا قشان اړو را اړو مونږ د آیتونه د پاره د عبرت یا د پاره د ارادې لرونکو د هدایت یا د پاره د دې چې په دوی باندې حجت قائم شي وليقولوا او دې د پاره چې ونه وي دوی درستا دا ذکرې د تا د پلانینا درسته دا دې د پاره چې څوک نه وي چې دا کتاب د پلانینا ذکرې دی ولنبینه دې د پاره چې بیان کوم دغه کتاب لرا هغه قوم لره چې پويږي نو اتبع ذات ما اوحي اليك هغه څه پسې چې وحي کولای شي تا ته د طرف درفسانه نشته حقدار د بندګۍ غیر داغه نه او اعراض کوو د مشرکانو نه داغه سره چې تا ورته رابلي کله الله تعالی خو خشوي وای نو دوی به شرک نه وای کړی او ما جعلنا کنه دې ګرځولې مونږ تعالی رب دوی باندې حفیظا وما انت عليهم او نه ته په دوی باندې بي وکیل ولا تسبوا الذين رب کریم فرمای طالب بدل تصبر عقله سب چاته ویل کیږي
تنقیس الشیء بما لا یلیق بشانه. سب معنا تنها دانه ده چه کنزل، سب معنا دادا ده یوشی تنقیس کول کمولی دا آغا تنه چه دا آغا دا شان سر نخائی. نو دلتا لا تسب الذین تنقیس دے عن الشانا، اس پدی کی تعدیب دے لدعوت الدین. لا تسب الذین یدعون من دون اللہ، نو فیسب اللہ رسول بہو کی دوی تنقیس دشان داللہ تلابو کی عدوان پا دشمنی سرا بغیر علم دوجد بعلمینا دوجد بعلمینا. کذالک رب کریم فرمیم داشان من خیستا کڑے ہر یو امت نر عمل داگی بیا رب دوی تا رجوع دوی داگا بکی دوی باغا سبانی چو دوی چا عملی کون. اللہ تعالیٰ فرمائی وَأَقْسَمُوا بِالزَّجْرُ تذکر کئی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ قسمونا کیو دی پا اللہ تعالیٰ باندے مضبوط قسمونا مضبوط قسمونا دی پا اللہ تعالیٰ باندے کئی. لئن جاءتم آیتن کچر راشدوی لرسن نخ مطلوبہ پا نبوت ساباندے نو خام ما خواب ایمان اولردوی پاگے تو ارتا او آئی یقینا اختیار دا آیات عند اللہ دے. وما یشعرکم انہا اذا جات سشی خبر در کتاسو لرے نپوئی گی تاسو چپو واقعی کی سشی دی انہا اذا جات دا معجزات چکل راشی نو لا یؤمنون ونقلب افئدتهم. رب کریم فرمائی علو را علو مغزرون ددوی دا قبل اولو دا حقنا او سترگی ددوی کما لم یؤمنو به لکا سنگا چی یقینو ایمان نلرو ددوی پاگی اول زل. ونظرهم پریدو دوی لرا فی تغیانهم پسرکشی دوی کے یعمہون سرگردانا اگی کے سرگردان گرزی اندازے. ولو اننا نزلنا الیہم الملائکتا ولو اننا دا خبر و عقیدہ پا جواب دا سوال دا حقوی کے اگی بداوے سورہ فرقان کے براشی لولا انزل علینا الملائکہ یوشتے ملتا ملیکی ولی نرازی کل پیداویل چه فأتو بی آبائنا ان کنتم صادقین دخان شپت درشم کی رازی یا تا چه کلم بیل موتا رعد یو درشم کی رازی. نو رب کریم فرمائی ولو اننا کچر منگا نزلنا راولی گدوی تملیکی لک دوی چوئی او خبریو کی دوی سر امڑی پلاران مرتلا پورتکو اور تووئی چداد اللہ تعالی برحق نبی دے. وحشرنا عليهم كل شيء راجمكم پدوی باندې هر یو شی قبلا مخامخا معاینه دلی دلی. نو د دې ټول شیانو باوجودا ما كانوا ليؤمنوا ندی دوی چې ایمان راوړي الا یشاء الله لیکن اکثر د دوی نه چې دی یجالونا. الله تعالی فرمای وکذالک لک څنګه چې تعالی ما ګرځولي دي دښمنان ابو جهل دا هغه نور ملګری ستا دښمنان دي. نو کذالک جعلنا لكل نبینا ام دغه رنګ ګرځولي مونږ همیشه لپاره هر یو پیغمبر لرا عدوان دشمنان شیطانان د انسانانو د پیریانو نا. ویت کې تسلیم د نبی علیہ السلام تا او بل عقبه ذکر کئی شیاطین د انس او د جنہ یوحی بعضهم الى بعض چې خودنه کوي ځینې د دوی ځینې نورو ته زخرف القول دا دروغ خبری غرورا دا پار دا دوکا کولو دا پار دا دوکا کولو. علکا زخرف آغا شی تویلی کیگی کل شئین ہر آغا شئی چی تی خیستا کی او زینت ورکے او دے باطل وی نو فہوا زخرف القول. ولو شاء ربکا کد اللہ تعالیٰ خوخشوی وی دا کار بدوی نوے کڑے پرید دوی لرا وما یفترون. دا یو بل ولتسقى الیه افئدة الذین او بل دا چکا بشدی خبر تزرون دا آگی کسانو چی ایمان نلری پا آخرت باندے ولیرطوه دا چی خوخا کد دی خبر لرا ولیقترفو دوی دیر پارا چی کوی دوی ما هم مقترفون آگا چوسا پوری کول. اپا غیر اللہ ابتغی حکما وایتوی تایا غیر اللہ تعالی طلب کمزا حکما حکم لرا
غیر د الله تعالی نه بل حکم طلب کم، یعنی قاضی پمن زما کې او پمن تاسو کې چې محق او د مبتل پمن کې جدای راولي یو نو زبل طلب کم. او حال داده وهو الذي الله تعالی هغه ذات دی چې نازل کړي دی تاسو ته کتاب قرآن معجز مخبر په مغیباتو باندې مفصل والذین آتیناهم الکتاب هغه کسانو دلیل نقلی د نیکانو نه ذکر کوي هغه چې موږ ورکړی ته کتاب لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه دا عملګری یعلمون دوی پوهیږي چې دا نازل کړی شوی د طرف درفستانه بالحق مکی غته د شک کوونکو نه وتمت کلمت ربک پورا د خبره درفستا صدقا پرشتینوالی وعدلا او په اعتبار د انصاف سره لا مبدل نشته مبدل کلمات د باری تعالی لرا او الله تعالی سمیع ذات دی او علیم ذات دی. وان تطیع کثیر تابعداریو کې د هغه چا اکثر من فی الارض کله خلدی ته دوکشي وې تو ګور دا پلانې جماعت دومره لوی جماعت دی دومره ډیر خلک دی او فلان الله تعالی فرمایي دا څنګه ده په ډیروالی کې حقانیت نه دی کته تابعداریو کې د اکثر من فی الارض دې ته ګوري چې زمکه کې ډیر سوق دي او دا ډیرو پسې روان شي نو گمراه به کې تعالی ران سبیل الله د لارې د باری تعالی تابعداري نه کوي دوی مگر د ځوان او د خواهشاتو او نه دي دوی الا یخرسون مگر به دلیل خبرې کوي. یقینا رفستا چې د په هداي من يضل پاچا چې گمراه دي د هغه د لارې نه او الله تعالی اعلم دی بالمهتدین. نو خوري تاسو هغه چې یاد کړئ شوی وینم د الله تعالی پاغه باندې کای تاسو بیااتی مؤمنون پایتونو د باری تعالی باندې ایمان لرونکي داغه په آیتونو ایمان لرونکي یی نو خوري تاسو بیا ورپسې توي وما لكم سجل دے تاسو لرا الله تاکلوا چې نو خوري تاسو داګه نه چې یاد شوی پاغه باندې نوم د باری تعالی وقد فصل لكم والله تعالی په تفصیل سره بیان ک تاسو لرا هغه چې حرام کړی دي په تاسو باندې مگر هغه چې محتاج تاسو هغه ته وان كثيرا یقینا باری تعالی وی ډیر د خلقنا لا يضلون خامخ گمراه کی خلق لرا په خواهشات خپل سره بغیر علم یقینا رفتا چې د عالم دی بالمعتدین. طالب دا تردیزه پوره حصہ ثانیه دا او دا حصہ ثانیه دا تر اخر د سورته پوره پدې کې اولا درې بابونه دي. باب اول دی تر یو سل 15 پوره اولا پدې کې رد علی الشرک فی التحلیل والتحریم فصلوا رایتونو کې او تیرش او دا بلی اور پسې ده په یو سل اتلس کې تر یو سل 20 پوره بیا تقابل ده بین المشرک والموحد للترغیب الى التوحید والقرآن په یو سل 22 کې بیا عقبه خامسه ده په یو سل 33 کې بیا زجر ده مع تخویف په یو سل 43 کې بیا تقابل ده بین المشرک والموحد په یو سل 15 کې ترغیب ده د قران کریم طرف ته په یو سل 20 کې سره د بشارت اخروی نه په یو سل 20 کې بیا تخویف اخروی ده په یو سل 28 کې عقبه سادسه ده په یو سل 29 کې رستو داګه نه تخویف اخروی ده یو سل 10 کې حکمت د ارسال د رسول ده په یو سل 10 کې زجر او تخویف ده بیا امر ده بالبراءت په یو سل 22 کې تر یو سل 15 پورې رب کریم فرمای وزرو پری تاسو ظاهر الاسم ظاهر گناہ و باطنه باطن گناہ سمانا آسان او لن تعبیر داسه او که رب کریم فرمای پری تاسو ټول گناهونه نو ټول گناهونه سمانا ظاهر ودا معنا کدا اعمال د جوارح نوي او د باطن گناو نوي چې د اعمال د قلب او د نفس نوي د صفاتو د نفس نه ابل ورځ می ویل درته کنه گناهونه د چامشتا د قلب مشتا گناه د نفس مشتا طالبا او گناه د قالب مشتا دی. رب کریم فرمای دا دری وانه گناهونه نه ټول پرې دی که گناه د نفس وی او که د قالب وی او که گناه د قلب وی
دا یوش. دویم قول دا دی سعید ابن جبیر رحمه الله وی مراد د ظاهر الاسم نه نکاح د محارمو دا او د باطن نه چې دی زنا دا. اکمې ښځې چې در باندې حرامې دي د هغې سره نکاحونه مه کوئ، زناګانې مه کوئ. ابن زید وی مراد تینا تجرد دی من الثياب والطواف عریانا. ظاهر گناه دا دا خلق براغله بربند طوافونه به کول دا پریږدئ. او باطن نه مراد زنا دا. کلبی وی مراد د ظاهر نه طواف د رجالو دی عریانا بالنهار، او باطن نه مراد طواف د نساء دی عریانا باللیل. نارینهو به بربند طوافونه د ورځې کول او ښځو چې دی دا به د شپې کوله. نو رب کریم فرمای چې دا ټول پریږدئ. تاسو یو تقدیر بلم لګو. دویم دا یا علما لیکي مراد د چانه د ظاهر نه ځینې داسې وو په هغې دور کې دا ښځې دوه قسمه وې زانیاتې. ځینې هغه وي چې په کورو به جنډې لګېدلې وې، خلک به تلل د هغوی سره به یې زناګانې کولې. ځینې پکې هغه وي چې جنډې به نه وې خو پټې دوستانې به یې کولې. رب کریم وایي دواړه پرېږدئ. یو تقدیر داسې لګئ هلکه مراد تېنا د ظاهر نه زنا کول دي او د باطن نه د زنا خیال دی. زنا هم پرېږدئ او خیال هم پرېږدئ. یا علما لیکي د ظاهر الاسم نه هغه ګناه مراد ده چې د بدن سره تعلق وي. د باطن الاسم نه هغه ګناه مراد ده چې د عقیدې سره تعلق وي. د عقیدې فساد، د عقیدې ګناه او د جوارحو ګناه دواړه چې دی پرېږدئ. یا مراد د ظاهر الاسم نه هغه د ګناه ده چې ضرر عوامو ته ښکاروي اگر که پټه کېږي، او د باطن نه هغه ده چې ضرر خواصو ته ښکاروي او د عوامو نه پټوي. همدا وجه ده رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي الاسم ما حاک فی صدرک. د ګناه تعریف راته محبوب کوي. ګناه دې ته وایي ما حاک فی صدرک چې ستا په سینه کې تردد را پیدا کوي. هلکه وی کم کوي نه کم پورا دې پستر زړه وبنس کی. او ګناه دې ته وایي چې وکرهت ان یطلع علیه الناس. بده ګڼې دا خبره چې خلک ورباندې آګاه شي. یعنی د خلکو په مخ کې کول خوند نه درکوي او د خلکو په مخ کې کول بد ګڼې، نو دې ته طالب ګناه ویلی کېږي. لنډه دا د رب کریم وایي هغه ګناه چې د قلب سره تعلق دی هغه هم پرېږده، د نفس سره تعلق دی هغه هم پرېږده، د اندامونو سره تعلق دی هغه هم پرېږده. بیا الله تعالی فرمایي یقینا هغه کسان چې ګناهونه کوي زر دې چې بدله به ورکړی شي دوی ته بما کانو په هغې چې دوی کول. مه خورئ تاسو هغه چې د الله تعالی نوم ورباندې نه وي یاد شوی، او یقینا خوړل د دې ګناه ده، او یقینا شیطانان چې دی لیوحونه القاګانې کوي او الی اولیائهم اولیاء خپلو ته لیجادلوکم دې دپاره چې هغوی د تاسو سره جګړې وکړي. هغوی د تاسو سره جګړې وکړي. شیاطین چې دی د خپلو اولیاو ته القاګانې کوي دې دپاره چې د تاسو سره جګړې وکړي. او دا څرګنده د طالبه دا جني شیطانان دي، هغه راشي د انسي شیطانانو ته خبرې په خوله کې اچوي. نو جني شیطان خو د ښکاره د ګریوان نه نه نیسي او نه د په څپېړه باندې وهي. نو جني شیطان وایي دلته په معنا د القا سره. جني شیطان چې دی د انسي شیطان ته وسوسې ور اچوي او دی را لګیا دی تا باندې تا سره جنګونه کوي. رب کریم فرمایي وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ کچر تاسو د دوی اطاعت وکئ نو انکم لمشرکون خامخا به تاسو د برخه جوړونکو نه د الله تعالی سره. اوس ترغیب دی. او من کان میتنا علما لیکي آیت نازل دی په باره د عمر رضی الله عنه کې،
او په بار د ابو جهل کې الله تعالی فرمای او من کان ایا هر هغه کس چې وی میتن مړوي فاحییناه مونږ را ژوندې کو په ذکر سره او په علم سره او په ایمان سره دا میتن مړوي 50 سره په کفر سره او بیا را ژوندې کو مونږ په ایمان سره وجعلنا له ورکم دلر رنا يمشي به في الناس چتلل کوي پدا کې رنا سره په خلکو کې دا معنا دا یعنی نور ور سره ده او داګه نور مطابق روان ده شریعت ور سره ده روان ده د خلکو سره نو شریعت کو یو رنا ده کنه رب کریم فرمای کمن دا دې پشان دا غچا مثلو چحال داغا مثلو چحال داغا فی الظلمات دا خبر کی دا مثلو دا پارا پشان دا آغا چا چی وی یعنی صفت دا آغا داوی چی پتیرو کی وی او لیسا بخارج منها نویوتن کے دا دی تیرونا نو آغا کس چی آغا رناور سردا او د خلکو په منځ کې روان دی مزل کی ور باندې دا کسته پشان دا غچا چې تیرو کی وی او د تیرو نو وتون کې نه وی نه دوه سره برابر نه دي نو د کفر او د اسلام سره ولګوي راځي او من کان یا هر هغه څوک چې مړوي په کفر باندې به منګ را ژوندې کو په اسلام باندې رڼا د شریعت ورته پلاس کې ورکو او دا رڼا د شریعت ور سره وی د خلکو په منځ کې روان دي مزل کوي نو دا دې پشان دا غچا چې همیشه په تیرو کې وي او په کوپر کې وي دا غي نو تون کې نه وي اس کلم سره ندي برابر یا که تقدیر ولګوي سره دې مؤمن ولیکن د ایمان سره سره د نفس تزکیه نه ده شوی او د نفس د قلب تصفیه نه ده شوی دا ناصر اعتدال نه دی شوی رب کریم فرمای نو دا خو مړ دي نو د مثالم پشان د مړ دی ولی هغه حدیث چې تاسو وای چې مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت دا د مؤمن ذاکر تشبیه د ژوندۍ سره ور کوي او د غیر ذاکر تشبیه چې دا د مړ سره ور کوي یو سړی دی د هغه د نفس تزکیه نه ده شوی دا قلب تصفیه نه ده شوی دا عناصر اعتدال نه ده شوی نو خدای میت دی او دی بیا مونږ ژوندی کو پس شي باندې به ذکر په ذکر باندې الکه د قلب تزکیه وشولا تصفیه وشوا د نفس تزکیه وشولا عناصر اعتدال وشا بالذکر والعلم وجعلنا له نورا او ورکم بیلرا یو نور او رنا وګرځول موږ دلرا رنا یعنی رنا مورته ورکړه نور مو ورکا دا نور د ترا حاصلېږي د دغه دریو کارونو نه بعد سره د دې چې کله سره د خواري شروع کی نورانیت وی رب کریم ورکی ورتا الک مراد د دې نورانیت د څه شی دی یتوی د باطن تزکیه او تصفیه نوی شوی اعتدال عناصرو کې نوی راغلی د دو دغه مثال دا یو شی سره نه دی دا جدا دی دا د رب کریم خاص فضل دی هر چاته نه ور کوي هر چاته نه ور کوي ځکه حدیث مبارک راتل رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای اتقوا من فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله دته چداوی وجعلنا له نورا نبی علیہ السلام فرمای دا مومن د فراست نو یریږي ځکه مومن چې دی لیدل د الله تعالی په نور باندې کوي پس شي لیدل کوي نو دا چاته چې الله تعالی د باطن فراست ورکړي نو سیم چې چاته وګوري په دې انداز کوي چې دا روغ دی او دا خراب دی عقیده درست ده او عقیده خراب ده عمل درست او عمل خراب ده دا کمال د فراست وی چې رب کریم دوی تور کې وجعلنا له نورا او دا نمونه شتا عمر رضی الله عنه چې د مدینه منورې نه
نهاون نوم مقام تا آواز کو یا ساریت الجبل الجبل دا لیدل د سر د سترګو نه و بلکې دا هغه فراست چې رب کریم د تور کړی و. مجلس ته کس راننوت غالبا عثمان رضی الله عنه بل صحابي و چې څنګه وکتل ورته وای ورته چې زمونږ مجلس ته سړی راننوتا داسې انداز کې چې سترګو یې زنا کړې ده سترګو یې زنا کړې ده. دی وای بیرون ما صحابي وای په لار تېرېدم زنانه مې مخې ته راغله ومې کتل شیطان وسوسه راواچوله نو یو زر نزل خو معاف دویم ځل مې ور وکتل وای چې څنګه ننوتم نو چې ما ته وکتل وای مجلس ته مو یو سړی راغی چې سترګو یې زنا کړې ده سترګو یې زنا کړې ده. دا نمونې شته دی اولیاء او خدای تعالی چې دی هغه د باطن کشف او کرامت او فراست ورکوي ابیله خبره ده چې دوی پټوي. اذان ته مسله ده چې پټوي یو حل نه وي ورته. دا ډېر سادهګان په دې فکري نیکانو مجلسونو ته راشي هغوی ته یې دروغ شروع کړي. انصافداره دروغ مه وایه په دروغو دې پوهېږي. دا ستا دروغ یو خپله بدګویي لري. هر کلم چې ستا د خولې نه د دروغو کلمات راوځي نو دا داسې نه ده چې بس ته به هغه ورباندې دی دوکه کي بس یو بد تاثیر لري. ګناه دې کړي یو د نیکانو مجلس ته لاړ شي نا مجلس کې خپله یو قبضیت را پیدا شي خپله په دې پوهېږي چې داسې صاحب مجلس ته راغلی چې بیرون یې څه ډنډې لړلي زموږ د مجلس رڼا یې ورکه کړله. په دې شیانو نیکان پوهېږي ورکه ته وایي چې وایي نه راته ولې نو بس دا د خپل کار دی. چاته چې الله دا منصب ورکوي دا منصب نو د هغې مطابق یې همغسې استعداد هم ورکړی وي. دا چې هر چاته شروع شي تا دا کړي نو بیا خو ګرانه مسله ده که نه. نو داسې پکار ده د تصوف کتابونو کې راځي اولیاء کرامو ته نسبت د جواسیس القلوب کوي. الله تعالی د انسانانو د زړونو حالتونه دوی ته منکشف کوي او ښکاره کوي ورته. نو بس دا حالات وي د اولیاء کرامو په مجلسونو کې کله به وي داسې ډېره پېښه شي انسان یو کار کړی او مجلس ته ننوځي نو بس ته ګوره هېڅ مناسبت په دغې خبرې د مجلس سره نه وي خو که د خدای او دوست سره به ناست یو خبره به را شروع کړي لوی نه بس په همدې به هم راته وشي. دا چې تا څه کړي دي او ستا څه غرض دی او څه اراده لري هغه به هم درته ووایي. دا هغه د باطن حال دی چې خدای تعالی نیکانو ته منکشف کوي. نو په دې اساس باندې مراد دلته د نور نه فراست دی. نیکانو ته خدای تعالی فراست ورکوي. نو دا د دې په شان نه دي چې څوک په تیارو کې وي او د تیارو نه وځي نه. کذالک زین للکافرین همدغه رنګې ښایسته کړی شوي دي کافرانو لره هغه څه چې دوی څه کوله. پنځم مقام ذکر کوي وکذالک رب کریم فرمایي همدغه شان ګرځولي موږ فی کل قریة په هره قریه کې چې هلته د دین کار کېږي. د قریې نه مراد هره قریه هغه چې هلته د دین کار کېږي. نو موږ ګرځولي الله تعالی وایي په هره قریه کې چې هلته د دین کار کېږي اکابر غټان دی اول مفعول مجرمیها مجرمان دی دویم مفعولا. یا لکه په هره قریه کې غټان وي مجرمان د څه دپاره لیمکروا فیها دې دپاره چې ګمراه کول کوي په هغې کې. وما یمکرون الا بانفسهم مګر نه کوي دوی مګر په تاوان د زړونو د دوی تاوان د ځانونو خپلو. وما یشعرون او نه پوهېږي دوی. بس د رب اعلان دی. نو هر کله چې پیغمبر یو کلي ته تلی او دعوت شروع کړی دی نو هلته څه غټان وي چې دا وی مخالفت شروع کړی د پیغمبر. نن هم که تاسو یو کلي ته ځئ ورته دعوت شروع کوئ نو طالب غریب سړی ستا سره دغه نه کړي لانجې نه جوړوي. ته چې ګوري د کلي ملک بدان ملکان وي پکې که نه اکابر مشران غټان مالدار خلق سرمایدارا دغه رنګې چې مجرمان او خطاکاران. نو بس د داعي مقابله چې په اول قدم کې کوي نو دوی کوي. او دا ولې کوي؟ د هغې وجه څرګنده ده. کعب ابن اشرف چې د نبي علیه السلام سره دشمني کوله عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ورته لامل ذکر کا. لامل څه وی؟ لامل دا دی یا رسول الله خفه کېږمه ستاسو د اعلان د نبوت نه وړاندې وی دا زمونږ خلک راغونډ شوي وو ده ته د مشرۍ پټکۍ په سر کوله د مشرۍ پټکۍ. او چې کله تاسو راغلي دا خلک تاسو پسې را روان شول نو دی در سره دشمني په دې ټکي باندې کوي چې زما ورسره ملکي ګډه وډه شوله.
عزت لاړه خراب شه. نو بس دی وخت کې دا کافر او غټان دا ولګېږي، دا اهل حق سره دشمني شروع کړي. هر کلی کې دا شی وي. یو باعمل متدین عالم، متدین عالم او چې رښتیانه عالم یو صوفي وي، صفائی د باطن لري، دی چې یو کلي ته لاړ شي هغې کلي کې بدلون راولي. احترام، قدر، عزت، تزکیه، خدمت د خلکو چې دی شروع شي، متعلقین او مینوال را پیدا شي. نو دلته چې هغه د چا بازار وي د دې اکابرو او د مجرمانو ادي شي ته ګوري هلکه زما ملکي و سلطنت او بادشاهي مې وه، دا خو دغه دی ته رانه ګډه وډه کړله، خراب یې کړه، رانه نو دشمنۍ ته لاس راواچوي. رب کریم فرمایي اعلان دی د الله تعالی، په دې دې نیکان خفه کېږي نه. دا هر شی چې دوی کوي وما یمکرون الا بانفسهم، دا کم مکر چې دوی کوي نو دا د خپل ځان د تاوان او د خپل نفسونو د خپلو ځانونو په خلاف دا د خپل نفسونو سره دا مکر کوي. ولې؟ ځکه وبال دوی ته راجع کېږي او نه پوهېږي دوی، د هېڅ هم نشي کولی، ځان خرابوي. تاسو وګورئ چام چې اهل حقو سره ډغره وهلې، په ځای د دې چې تاوان اهل حقو ته ورسوي بېرته تاوان دوی ته رارسېدلی وي. ټیک یو وخت به ووي میله به ګرمه وي، خو لیکن تاوان بېرته د دوی وي. الله تعالی فرمایي وَإِذَا جَاءَتْهُمَا، اوس یې جرم ښایي، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَتُنَا، کله چې راشو دوی ته آیتن زنخه، قالو دوی وی لن نؤمنا، من ایمان نه راوړو، تایید او تصدیق یې نه کوو. نو تکبر کې خدای مکر دی که نه، حتی نؤتا مثل ما اوتی رسول الله، تر دې چې راکړی شي موږ ته په مثل د هغې چې ورکړی شوي دي د الله تعالی رسولانو ته. مراد د ملایکې دي. وایي دا کوم منصب چې ته لرې تا ته دا ملایکې راځي چې تر څو پورې دا ملایکې موږ ته نه راغلي نو موږ منونکي نه یو. سورة فرقان کې براشي وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا. کم خلق چې امید د لقاء د رب کریم نه لري دوی وایي ولې په موږ ملایکې نه نازلېږي او ولې موږ خپل رب لره نه وینو. نو ځکه الله تعالی فرمایي وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله. نو ته وایي چې دا نبوت داسې شی دی یا دا عزت داسې شی دی چې ته یې غواړې خدای تعالی به یې درکوي د حسد په انداز کې. نه نه، الله اعلم، رب کریم ښه پوهېږي حیث یجعل رسالته، هغه ځای کې چې ټاکي دی ګرځوي رسالت خپله، کم ځای کې چې رب کریم رسالت خپل ګرځوي او چاته ورکوي، رب کریم په هغې عالم دی. زر دی چې وبرسېږي هغه کسانو ته چې مجرمان دي، صغار ذلت د الله تعالی د طرف نه او سخت عذاب په سبب د هغې باندې چې دوی مکر کو مکرې کو. اوس رب کریم فرمایي فمن یرید الله، چا لره چې رب کریم وغواړي ان یهدیه، چې هدایت ورته وکړي، یشرح صدره، پرانیزي سینه د للاسلام، للاسلام اسلام ته، اسلام ته سینه پرانیزي. ومن یرید، او چا لره چې رب کریم وغواړي چې ګمراه کېدلره، یجعل صدره، وګرځوي سینه د ضیقا تنګه، حرجا ډیره تنګه، یا حرجا غوسه کېدونکې، کانما یصعد فی السما، گویا کې چې دی خیږي بره اسمان ته. کذلک یجعل الله الرجس، همدغه رنګ رب کریم ګرځوي عذاب لره په هغې کسانو باندې لا یؤمنون. نو دا لا یؤمنون سبب د رجس کوي، رجس په رب کریم ولې ګرځوي؟ دغه رنګ رجس ګرځوي د وجې د عدم ایمان نه. طالبه کله چې د آیت راغی، دا آیت راغی یو ځل خبره کوو. الله تعالی فرمایي فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. ربط آیت د مخکې سره څه شی دی؟
یا لکه دا دی نو سم دستی قبول کی دا دعا. دریم حدیث مبارک کے راضی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے دا آیت چکل راغے نو پختن اوشوتینا نبی علیہ السلام تو او فرمائل دا شرح صدر سشیر ہے اللہ نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی چه نور یقذفه اللہ فی قلب المؤمن شرح صدر یو رانا دا چه رب کریم دی یو چا پسینہ کی واچئی دا آگے رانا دا وجنہ دا پا دی سینہ کی پرانستل راشی سینہ چه دے غٹشی کلاوالے پکی راشی دا پار دا معرفت دا حق او دا پار دا ایمانا نورانا خموتا تا پستر گخکاری نا صحابہ کرام کو عجیب خلق کو کرنا محبوب تاوی محبوبانو پہل لذالک امارتن دا دی نور دا پارسا نخشتا ظاہر کے چمنگے وینو چه پدی زرکے دا نور و رنا پرتا دا نبی علیہ السلام ارتو فرمائل آو نعم الانابت الى دار الخلود دا دی نور علامه دا چې د انسان په باطن کې به د آخرت طرف ته رجوع پرته وي دا ټول فکر به آخرت ته متوجه وي یو او تجافي به عن دار الغرور دا د دوکي کور دی د دې نه بچ دی دا استعداد به للموت قبل نزول الموت لا مرګ بور باندې راغلی نه وي مرګ بور باندې نه وي راغلی او د دې مرګ د راتلو نه وړاندې دی به د مرګ دپاره چې دی تیاری نیسي نو دې ته چې دی شرح صدر ویلی کېږي لنډه دا چې د رب کریم هر حکم منلو ته تیار شي طالبانو دا خواري خو موږ او تاسې کوو نو دا قاضي صاحب وضاحت کې قالت صوفیة العلیه صوفیه کرام وایي شرح صدر نعمت چې یو انسان ته خدای تعالی ورکوي نو کله ورکوي لا يكون دي شرح الصدر لا يكون إلا بعد فناء النفس شرح صدر دا رستو دا فناء دا نفس نرازي او فناء دا نفس نسركم بزوال عينها وأثرها چه دا نفس عين مزايل شي و أثر مزايل شي وذلك بتجليات صفات الله الحسنى اد اللہ دا صفات و تجلات چه دا باطن تکیگی پا ولایت کبرا کے نو دی دوران کے انسان تا ایمان حقیقی ملاویگی امدد کے دوران کے انسان تا شرح صدر رازی تاسو گوری طالبے یو دا عام خلق علوم دی یو علوم دا صوفی کرامو دی یو دا عام خلق ایمان دی یو ایمان د صحابه کرام د صوفیه کرامو دی عام خلق ایمان لري خو ایمانونه زمونږ استادو چونکه عوام یو مونږ استادو ایمانونه تقلیدی ایمانونه دي تقلیدی ایمانونه او که رب کریم منو مونږ تاسو یا د هغه پیغمبر منو یا رسولان او کتابونه منو نو دا ټول مونږ تاسو منو د لارې د استدلال نه د لارې د چا نه د استدلال دلال الله منم دلیل وایم پیغمبر منم دلیل وایم آخرت منم دلیل وایم اور باندې یو ایمانونه د صوفیه کرامو دي ایمانونه د صوفیه کرامو نو داغي او د عام خلکو په درمیان کې سره فرق دی فرق دا دی دوی طرف به کریم شرح صدر نصیب کړی ورستو د فنا د نفس نا امدا وجنه دي ته چې ته ګوري نو هغه علوم اجمالی د دوی تفصیلی ګرځېدلې وي او هغه حالت د استدلال د دوی بدل شوی وي په مشاهده باندې په چا بدل شوی وي عام خلک استدلال کوي دوی الله تعالی په نعمت د مشاهده و نازي د باطن رڼا ورته نصیب کی نو چې باطن رڼا نصیب کی ورته د الله تعالی د اسماء او د صفاتو او د هغې د ظلالو نه فیض او برکت اخلي او دا فیض او برکت د سینې ته روان وي هغه حالت د حس کوي یا د حیثیت د تاثیر نه یا د حیثیت د لیدو نه هغه آثار ښکاري برکات ویني فیوزات ویني
یا خپل باطن کې معنویت کې بدلون او انقلاب ویني یا خپل باطن کې قوت ویني په نسبت دا مخکنی ضعف چې د په باطن کې پروت وو نو هغه علومي استدلالي د دوی بدل په مشاهده باندې شي نو د دې وجه نه کمال دي چې انسان ته ګوتو ترازي دی وکه شرح صدر نصیب شي کم علوم چې صوفیا بیانې هغه نور خلق نشي بیانولای کم اسرار چې دوی خلکو ته وایي هغه نور ته نه دي یاد ولې بس دا کمال د شرح صدر وي شرح صدر خدای ورکی نو بیا چلچله جدا وي راځي ورپسې طالبا نو فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام غواړي څه شي د رب کریم اراده غواړي او د الله غوښتنه غواړي معلومیږي دا طالب چې په دغه نعمت حاصلولو کې محتاج رب کریم دی بس هغه سوال کوه نو که اراده د خیر درته وکړي نو دا حالت به بدل د باطن نه به ظلمت لري کې او رڼا به راشي د سینې د تنګوالي په ځای باندې به د شرح صدر نصیب شي او سینه به درته پرانځي کلاو به کې درته نو بیا دې کې ډېر دننه یو لوی دریاب پروت دی غټې کیسې دي پکې امدا وجه ده دیزی کے چراغ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يُضِلَّهُ چادر چه رب کریم اغواړي چې دلره گمراه کی وګرځي سینه د ضيقا تنگا حرجا ډیره تنگا كأنما يصعد في السماء يصعد في السماء یای مطلب دا دی چې تا چاته وې چې برغره توخېګا یا ورته وې چې زبره اسمان ته خېږي اسمان ته خطل خو ګران کار دی کنه نم دقه سي د دوی دا سینې هم تنګې وي د قبلولو د حقنا او ریجس چراغ هر ګندش ته ویل کېږي چې طبیعت دې بدګني دلته مراد تینا عدم ایمان دی یا تینا مراد لعنت دی دنیا کې عذاب دی په آخرت کې یا مراد دی شیطان دی یا هر هغه څه تینا مراد دی چې لا خیر فیه ورپسې راځي وهذا صراط ربك مستقيما اوس ترغیب دی ال القرآن رب آیت دمخ کے سرا دلتا سبب د شرح صدر ذکر کئی یا لکا پسینہ د انسان کے فراخی د سشی پا سبب رازی نو سبب د شرح صدر چلے هو القرآن اگر سشی دے طالبہ قرآن کریم دے اللہ تعالیٰ فرمائی وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا دا لار درب سادر نیغا قد فصلنا الآیات یقینا پر تفصیل سره بیان کړی تونو لرا هغه قوم لرا یذکرون چې پند خلی خبر یادوي او عبرت اخلي لهم دې خلق لرا دار السلام کور د سلامتی دی عند ربهم باندې رب دوی چې هغه جنت دی د جنت په نومونو کې مو یو نوم دار السلام ویلی او مخکې هغه دا دی وهو وليهم د الله تعالی مددگار د دوی دی بما كانوا يعملون فسبب د هغه باندې چې دوی عمل کو دنیا کې مجاهده کولا نو د دې مجاهدي په وجه باندې مې ورته الله تعالی فرمایي جنت تیار کړی اوس تخویف ذکر کړي ويوم يحشرهم جميعا باغ ورځ باندې چراغون بکوم دوی جميعا ټول په یو ځای دې ته لګورئ یا معشر الجن او بویلی شی اے جماعت د انسپیریانو قد استکثرتم یقینا ډیر گمراه کړي او تاسو من الانس د انسانانو نا یو او بویلی شی یا معشر الجن قد استکثرتم یقینا تاسو پزان پسې تابع ګرځولي و او گمراه کړي مو ډیر د انسانانو نا دیر د انسانانو نا وقال اولیاؤهم من الانس وی با اولیاء د دوی د انسانانو نا د دې پیرانو چې کوم دوستان دي په انسانانو کې ابوی به وی ربنا ای رب زمونږه استمتع بعضنا ببعض فیدی اخستی وی بعض زمونږه د بعض نورنا فیدی اخستی وی بعض زمونږه یعنی د انسانانو مونږ نه پاکسته او مونږ د دوی نه پاکسته و
وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا اقرار د جرم هم کی گورا ورسول تامنگا اجلنا الذي اجل او نیٹی آغیتا اجلت لنا چتا منگ لرا مقرر کریوا رب کریم فرمائی اللہ تعالیٰ بورتوئی النار مسواکم اور ستاسو ٹکانہ دا ہمیشہ بھئی پدیور کے الا ما شاء اللہ مگر دا چه دا رب کریم خوخوشی دا خو کافر دی کر نو دی اور کے بھئی نو بیا بسو کے بو بدی تاسو دا سعیر نظم حریرتا دے گرمی طبقے نہ بمچات بوزی یخی طبقے تا یقیناً رب ساچ دے حکیم دے و علیم دے حکیم ذات دے و علیم ذات دے طالب حدیثی تراشی اللہ تعالیٰ خوب پیریان تا خطابو کی چه تاسو دیر گمراہ کریو دا انسانانو نا او دا انسانان با اوئی چه اے رب زمونگا بعضو زمن دا بعضو نورو نا چه دے گتا خستے و پیدا موا خستے و یعنی دوی پر نمونگ نا پیدا خستے و او مونگ چه دے دوی نا پیدا خستے و دا استمتاع سے شیدہ نو دیزی کی طالبہ یو استمتاع علماء دا ذکر کئی چه جناتو بورا امر کرے ہو انسانان اور باندے عمل کرے ہو دا یو دویم دا علماء لی کی عربانو کی عادت داو اگئی کی عادت داو چکل بدوی سفر کو چرتا بروانو نو آواز بے وکا چه اعوذ بسید هذا الوادی من صفاء قومه نو دی که یو طرف تا گٹا دا پیریانو پرتوا او بل طرف تا چه دے گٹا دا دویوا دا پیری گٹا خداوا چه دوی دا بس عبادت تے دا دوی نو چه پغی پناہ گفتلک و عبادت دا پیریانو اکاو او دا دوی گٹا سشیوا دا دی خلقو بس پا دی دشتا کی چه بے اویلی چه اعوذو بسید هذا الوادی بیا با پیریانو ارتتاوان نرسو دے گٹاوا قاضی سے بیو بلا خبرہ کی ہوئی نا مراد تینا دادا انسانانو گٹا خستے و دا پیریانو نا بما یتلقون منهم من الاراجیف والسحر والکہانا دا کہانت و سحر و کوڑے و منترے دا شیان چی دے دوی داغی نزدکا ولا دا دوی گٹا تینا داوا او اطاعت دا جنو دا پیریانو اکوا او دا پیریانو گٹا سشیوا پیریانو دا دوی اطاعت کو فی تحصیل مراداتهم و ایصالهم الى شہواتهم دا دوی چکم خواہشات نو بیا چی دے دا ورطا پیریانو پورا کولا دا ورطاگی پورا کول نو دا دوی گٹا داگی نداوا یو بل نبی سر گٹیا خستے وی لکا دانن سبامو گوری آزرات پی لکا پیریان مطابق کڑی دی دسی تورا دے کڑے دا لکا مورات چتاویری دا پیریان مطابق کولو دا پارا خدا اللہ رضا دا پارا بدی ویلیو کر او چی پیریان تابقے نو پیرے خو سبل شہنرے خو مخلوق دے کر نو بیا چی دوی تاو گوری نو دا دی خلقو پباب باندے دیر گندہ گندہ قائد خلق ساتی چاچی پیریان تابع کڑی سحر کہانات کوڑی وغیرہ دا شیان کئی ورسرا نو دوی لگیا دی پغی پنانی سی وگوی پدوی پنانی سی نو بس لانجا جوڑوی قصہ جوڑوی نو داغ استمتاع دا او گٹا خستل دی دوی دی یو بلنا گٹا خستل دی دا خبر قرطبی هم کڑے دا عجیب الادا دا طالب ہے کل دا سی اوشی چه فرق گران چی پما بین دا چاکے دا کشف و دا کرامت کے و پما بین دا سحر و کہانت کے ہر سنگا تمیزون نشی کولے دی تفاسیرو کے دام لکلی دی کہانت تے کرا پیریان تابع کرنو پیرے سے چل گئی دا ہر چا سر پیریان وی یو سا پیریان چی دے دی کائنم تابع کری وی دے موی ما سر پیریان وی کل دا سی اوشی تے تا سر پیریان دی
بیرون یو کار تا وکړه نو پیري خو دا کار ولید چې تا کم کار وکړه کومه وینا دې وکړه نو هغه خو دا وینا ولیدله چې دا کومه وینا تا وکړله نو دې دوران کې صاحب دی چې کله راننوځي کاهن تراش کاهن هم پیریان لري دا سرم پیریان دي دا ستا پیری راشي د کاهن پیری ته وایي ګوره هلکه دې سړي بیرون داسې خبره وکړه یا یې بیرون داسې کار وکړه یا یې بیرون دا شی کړی دی هغه ورته ووایي نو دا یو پیری بل پیری ته ووایي او دا د کاهن پیری را ولګېږي هغه بیا دې کاهن ته په غوږ کې ووایي چې دا سړی چې ګوره بیرون نه راننوته نو داسې خبره یې وکړله یا بیرون نه راننوته نو داسې کار یې وکړه نو کاهن دا شروع شو بیا درته وایي بیا بیرون چې خبره وکړه داسې کار څوک کوي داسې خبره څوک کوي دا بیرون چې د کار وکړو نو دا کار د کولو نو بس دی چې واوري نو سم د اوهو دغه دی سوچه بزرګ دا دی د الله ولي دا وګوره ما د کور نه دی څه خبرو چې ما ته خبره کوله یا دی د بیرون د حالت نه څه خبرو چې ما ته خبره کوله نو فرق د دې شیانو په څه شي کېږي تاسو ته ما ویل اساس دی فرق د دغه شیانو چې کېږي نو هغه په اتباع د شریعت کېږي که په یو چا کې اتباع د شریعت وه او داسې یو خبره دغه د خولې نه احیانا راووتله احیانا نو بس دا به علامت د دې وي چې دا د فراست دی او که یو سړی خلاف شریعت او دغه د خولې نه داسې خبره راووتله نو دا د مکر دی پیریان ورته ویلې دا به د هغې کرامت نه شمارلی کېږي نو خالدین فیها الا ما شاء الله وکذالک رب کریم فرمایش پغم عقبت تبلیغ ذکر کوي وکذالک هم دغرنګ نولی یو ځای کوم بعض ظالمان بعض د دوینا د بعض نور سره بما كانوا یکذبون دا نولی معنا د یا نجعله والیا یا نولی معنا دوستانه کومونگا بعض نولی دوستان کومونگا بعضی ظالمان د بعض نور سره په سبب د هغې چې ودوی چې کسب یې کوم اوس تخویف دی یا معشر الجن ای جماعت د پیریانو او د انسانانو ایا نو راغلي رسول منکم استاد ستاسو نه دلته مراد د رسول نه طالبه علما لیکي چې جناتو کې انبیا او رسول راغلي که نه دي راغلي ضحاک او کلبي وایي چې راغلي دي پکې جمهور علما وایي نه دي راغلي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى رجال یادای ناری نسر یادای زنانه نه یادای پیریان نه یادای نو دی کې پیریان نه دی راغلي نو رسول په معنا د مبلغ سره شي یقصون علیکم چې بیانول پتا سو باندې آیتونه زما دی وظیفې وینذرونکم لقاء یومکم يرول تاسو د ملاقات د ورځې تاسو نه چې دادا قالوا شهدنا على انفسنا ويدوي شهدنا على انفسنا گواہی کوم په خپل ځانونو باندې به ارسال الرسل وغرتهم الحیات الدنیا جمله معترضه دوکه کړي دوی لاره ژوند دنیوي وشهدوا على انفسهم گواہی کړي دوی په ځانونو خپل باندې بالکفر انهم كانوا كافرين دا چې دوی کفر کوونکي ذالک ان لم يكن ربك مهلك القرى اس حکمت د ارسال الرسول ذکر کې حکمت دار ہے الله تعالی پیغمبران ولې را لېږلي دي د دې لپاره الله تعالی فرمایي دا چې رب ستانه دې چالا کیو قریه لرا په ظلم سره به شرک او اهل د دوی چې غافل وي او زجر ذکر کوي ولکل درجاتنا هر یو امت درو هر شخص لره درجات دي د هغه نه چې دوی کوم عمل کړی د خیر او د شر نه او نه دی رب ستا غافل د هغه څه نه چې دوی کوي هر څه چې دوی کوي نو رب کریم په هغې باندې آګاه دی وربک الغنی ذو الرحمه الله تعالی غنی دی او خاوند رحمت دی ان یشاء یذهبکم کله تعالی وغواړي بو بزی تاسو لره معنا هلاک بکی تاسو لره ويستخلف من بعدكم ما يشاء رابولي رسل تاسو نه چې د الله تعالی خوښوي لکه څنګه چې پیدا کړي تاسو من ذریه قوم آخرین د اولاد د نور قوم نه اوس دې ته وایي چېرته د ټوکو په نظر ونه ګورئ چې رب کریم دې هسې متباووي دا معتزله خبیثان وایي دا ګمراه جماعتونه په هغې کې ستاسو پستایه وایي
معتزله نه سوفسطائیه وی دنیا کې چې دی داسې شریعه شته نه دا جنت او جهنم چې دی دا وشته نه کته وی شریعت کې ډېر وعیدونه راغلي دي وی دا شریعت چې کوم وعیدونه ذکر کړي دي د دې وی داسې دباوي خدای تعالی دا خلک چې ورانه ونه کړي دا د دنیا نظام هم داسې روان وي نور څه شی راتلو والا نه دی رب کریم فرمایي نه انما توعدون لآت پام کوئ دې تاسې د دباونو په نظر ونه ګورئ یقینا هغه چې تاسو سره وعده کولی شي لآت خامخا راځي وما انتم او نه تاسو بمعجزین بچ کېدونکي د عذاب د باري تعالی نه قل یا قوم اعملوا اعلان د براءت ویت اے قوم زما عمل کوي تاسو على مكانتكم فحالت بل باندې اني عامل یقینا زم کون کې امزر دې چې تاسو په پوي شي چې چاله را د عاقبت الدار اخري انجام دې لپاره یقینا باري تعالی چې نه کامیابوي ظالمانو لرا وجعلوا لله مما زرع من الحرث دا اوس ظالمانو عمل دی کنه دې نه اخوات علماء لیکي دویم باب شروع کی تر آیت نمبر 150 پورے پدی کې زجر دې پچا باندې زجر دې پاجو امور د جاهلیت د نذورنا او د تحریم د غیر الله په 15 آیتونو کې د شپږ دیرش نه تر 140 پورے بیا چې د ادله عقلیه دي په ذکر د مطعومات باندې سره د طلب د دلایل علی الشرک من المشرکین په 140 کې 3 کې 4 کې بیا تفصیل د ما حرم الله دے رد پالا تحریمات المشرکین په 115 کې ذکر دا تحریم دے قهری علی الیهود په 14 کې زواجر دی اور رد په دلیل د مشرکین په 13 کې ذکر د حجت د الله تعالی نه 9 کې طلب د شهادت د مشرکین علی الشرک په 150 کې الله تعالی فرمایي تفصیل د ظلم خا اللہ تعالی ظالمان نے کامیابی ربط دا دے ظالم سوک دے رب کریم فرمائی وجعلو جوڑاول دی پاقیدہ کی للہ اللہ تعالی لرا مما زرع داغنا چا اللہ تعالی پیدا کری دا سارونا دا پسلونا او دا سارونا نصیبا حسا جعلو للہ دوی گرزوی رب کریم لرا دا آغینا مما خلقای مما زرعه ربی آغا چه ربی کریم پیدا کری دا چانا دا فصلونونا او دا سارونا حساب وی دا ربی کریم حساب دخا فقالو نبیا وی هازا للہ دا اللہ تعالی دا بزعمهم وهازا لشرکائنا ورب فصلونو کم دا کار کئی فسارویو کم دا کار کئی عجیبه خو بیلا داوا فما کان لشرکائهم آغا چی بود شریکانو ددوی نو دوی بویل چی دا نرسیگی الاللہ نور رسی اللہ تعالی تا پا اعتبار دا مصرف سرا وما کان للہ فهو یسلو الى شرکائهم او آغا چی بوا اللہ تعالی لرا نو آغا برسی دا پا اعتبار دا مصرف سرا شرکاو ددوی تا سا اما یحکمون بد دی آغا چی دوی فیصله کئی د دې سمانا طالبہ دا کله چې به جدائی کوله مثلا غنمو باغی کې به حصہ جدا کړه و دا د الله تعالی دا زمونږ د شریکانو شو لا اعظم بالله دا چې به جدا کوله کدا کوم حصہ چې به الله تعالی لره جدا کوله دا غینه به یو څه حصہ د شریکانو حصے ته لاړه نو به نه راخستله نه دا دی او کله شریکانو د حصے نه به حصے د خدای تعالی تلاړه نو هغه به راخستله بیا به تی جدا کولا نو دای کی مقصد څه شو ترجیح جانب المخلوق علی الخالق دای بل بجوا رب کریم فرمای وکذالک زین لکثیر من المشرکین ام دغه رنګ خسته کړي مون ډیر مشرکان ته قتل اولادهم وجل اولادونو د دوی وکذالک دغه رنګ خسته کړي دي ډیر د مشرکانو نه مشرکان ته څه شي خسته کړي قتل اولادهم وجل د اولادونو د دوی چا ورته خسته کړي دي شرکاؤهم شریکانو د دوی دا د دوی شریکانو دوی ته
دا اولاد وژل چې دی ښایسته کړي دي عاقبت پیدا شي لیردوهما چې هلاکوي دوی لره وليلبسوا علیهم او دا چې خلق یې په دوی باندې دین د دوی کله الله تعالی خوښه شوی وای دا کار به نه وای کړی دوی پرېږده دوی لره وما یفترون پرېږده دوی لره او هغه چې دوی جوړوي وقالوا تحریم د غیر الله ذکر کوي ویل به دوی هذه انعام وحرثنا هذه انعام دا ساروی دی فصلونه دی حجر حرام دی بندی هغه بحیره و صایبه و غیره چې کومه وکنه دا به دوی ویل بندی یطعمها الا من نشاء لا نطعمها یطعمها نه بخوري دی لره مګر هغه چې زمون خوښوي خپل ګمان به دوی دا خبره کوله او څه ساروی دي چې منع شوي دي ملاګانې د دوی یعنی سورلی کول پاغې باندې او څه ساروي چې نه په یادول نوم د الله تعالی دوی پاغې باندې افتراء علیه دا تحریمات د ځان نه کول الله تعالی فرمایي سيجزيهم زرد چې رب کریم به بدله د نارینو دي باس دوی استعمالوي شي او بیا به ویلو محرم علی ازواجنا فزنانو باندې چې حرام دي بل وَإِن يَكُن مَيْتَةٌ کچری مردار به پیدا شنو فهم فيه شرکا بیا به پدې کې دا نارینه زنانه دواړه شریکو عادت الجاهلیت توا کبیا به چرته ساروی مردار پیدا شه ویل پیدا زمنګ د نارینه او د زنانه دوانو دا اور پسې سيجزيهم زرد چې کافی بشي دوی لرا ادرو بیانی د دوی انه سيجزيهم زرد چې کافی بشي باری تعالی دوی لرا د درو بیانې د دوی یقینا دا ذات چې حکیم دی او علیم دی اولادونه وجل بیکار خلقو الله تعالی فرمای قد خسر الذين یقینا تاوانیان دي هغه کسان چې اولادونه خپل وجل او صفان په کما قلتو بغیر د علمنا وحرموا بي حرام کړیو په ځانونو باندې هغه چې روزي ورته ورکړي والله تعالی افتراء على الله قد ضلوا يقينا گمراه شو دیونه دي مهتدين وهو الذي الله تعالی غزاد مطعومات نوز دلائل روڑی انشاء چه پیدا کری دی باغونا معروشاتن بسفر پراتا یعنی باغونی سب سفر اور دخل کو جوڑی کری داگه دا پاسا پراتوی وغیر معروشاتن او بسفر نوی پراتا لکونی ونی دی ردا بسفر نوی ام دسے والالی دی والنخل ربی کریم پیدا کری دی کجوری او فصلونا چه مختلف دی خوندونا داگه والزیتون ربی کریم پیدا کری خونا رب کریم پیدا کرے اور رمان انگوری پیدا کری دی متشابہان وغیر متشابہ چه متشابہ دی دیو بل سر پا شکل کے او غیر متشابہ دی پتوان کے غری تاسو دا میوی دا دینا کلچ میوہ در کئی وآتو ورکوی تاسو حق دا دی یوم حصادی پورز دا چا در ابدلو دا دی در ابدلو پورز باندی دا دی حق ورکوی چکل تاسو ریب دی عشر تپک کے اشارہ دا ولا تسرفو رب کریم وی اسراف مکوی انہو یقینا باری تعالی مراد دے اسرافنا اگا نظر دا غیر اللہ دے یقینا باری تعالی چلے محبت نکی دا مسرفین و سلام مسرفین نفخوی علک اسراف چاہتا ہوئی لیکی مجاوزت الحتی بالشرک یا اسراف عبارت دے بتجاوز الحلال والحرام یا اسراف لا تنفقو فی المعصیہ یا فضل خرچی پسدقہ کے یا لا تتجاوز الحد دا حد نتجاوز مکوئی تاسو پا بخلو پا امساک کے لا تصرفو اسراف مکوئی یعنی دم رزانو نچدے مکلکوئی حد نتجاوز مکوئی پا بخلو امساک کے تردی چاگا واجب صدقم پریدئی یا لا تصرفو مانا اولاد زائے کول یا تینا اسراف پا خوراک کے بیادار راضی نبی علیہ السلام فرمائی کہ اکل پورت کی دو کرتی دے اسراف دے ترغیب و ترہیب کی روایت شتا رب کریم فرمائی ذکر اللہ تعالی محبت نے کی مصرفین و سرا بلتا گورا ومن الانعام او پیدا کری دی اللہ تعالی دسارون حرمولتن بارون کی یعنی ساروی دی بارون ہونی
لکه طالب اخرا اسونا خچری دا بارون اوڑی او بیا اللہ تعالی پیدا کری دا سارون و فرشنا نورون کی دا بارونو اے لیفتراشها عند ذبح فرش ورطوئی یا لیفتراش جلودها نورون کی بارون کی بارون نوڑی کلو خری تاسو دا آخینا چل اللہ تعالی تاسو تروزی در کرے او تابداری مکوی دا خطوات و شیطان یقینا دا شیطان ستاسو دا پار دشمن دا اخکارا اس تفصیل دا ما قبل کئی سمانیت ازواج منصوب دینا اے انشاء سمانیت ازواجنا پیدا کری دی اللہ تعالی ات جوڑے مینا دو انس نئینے دا تفصیل دا فرش ہے گورا دا بارون نوڑی کنا فرش مینا دو انی دا گڑانو نا دوا ناری نو زنانا ناری نو ومن المعز اسنین او دا بیزون دوا نو دو دا شو رب کریم فرمائی اس طلب دے استدلال دے قلت ورطا اوائے دے کسانو تا الذکرین حرم عامل انسین اناری نب کے رب کریم حرام کری دی دو وجد ناری نتوبنا عامل انسین یا کپ کیا خزینہ حرامی دی دو وجد خزینہ توبنا دی خزینہ شاید بزان حرام اول کنا نوے حرمت علت تے او پختا وردا جوڑی میں پیدا کری نرو خزا پکی نو دا تاسوی چی بزان حرام گنائی دو وجد ناری نتوبنا حرام گنائی او کدا خزینہ توبنا بلی ترازا اب مشتملت یا آغا چی مشتمل وی پاگی باندی ارحام دون سینو یعنی دمود پخیتا کی پاتی شوی دی لدی وجن حرام گنائی نبیونی خبر را کی مالا را فعلم ان کنتم صادقین کچری تاسو رشتین یاستی پدی خبرا چلہ تلا دا شیان حرام کری دی اس تفصیل دا حمولی کی ومن الابل اسنین اللہ تعالی پیدا کری دا اخانو ندوا او دا بقر نمدوا دیتا او آیتا ذکرینی آیا دا ناری نخت تعالی حرام کری دا ذکورت دا وجنا او کا خزینی یا دا چی مشتمل دا پدے باندے ارحام دا انسینو بلکہ یوم نبی دا خواست ازان دا تحریمات دوی کول نو رب کریم فرمائی ام کنتم شہداء دام پا معنا دا بلسر دلیل دے زجران وی تاسو شہداء از وصواکم اللہ کلچ امرک اللہ تعالی تاسو تبعازا نفمن ازلم سوک دے دیر ظالم دا اغی چانا جو جوڑوی پختے تلا باندے کذبن دروغا دروغ پختے تلا جوڑی پا تحلیل و تعلیم کے دا دید پارا چی خلق گمراہ کی بغیر علم یقیناً باری تعالی چرے ہدایت نکی قوم ظالم تا اس بیان دا تحریمات و الہیو قلت ورطویلا اجدن مممزا فیما اوحی الیکا فا آج وحی جلی کی چماتا وحی شویدا محرما حرام دا حیواناتنا آگا چتاسوی حراموی علا طاعم یطعمه بیو خورون کی باندی چکری الا یکون میتتا مگر دام مندل دا پخپل کتاب کی چدا مرداری یاوین مصبوحوی منجمدنوی لکا جگر او لحم دا خندیرا فا انہو رجسن داری جستے و فسقنا و فسقن یا فسق دے داس شیرے چی پاگی سرا انسان دین نوزی فَإِنَّهُ رِجْسُنَا وَفِسْقًا اوہلا بیغ لغیر اللہ صفت تعلیلی لے چا آواز پرتکڑے شوی پدے باندے لغیر اللہ فی وقت زرحا نفمن ادر رسول چی مجبور شل غیر باغ ولا عادم غیر باغ تلاشون کے دفن نور ولا عادم اوکور تورون کے نور غیر عادن حد نچے دے تیروتن کے نو ولا عادن و زیادتے کون کے نو نو یقینا رفتا چے دے غفور ذات دے و رحیم ذات دے وعلى الذین هادو او پا اغی کسانو باندے هادو دا حرمت گورا جزائیو اللہ تعالیٰ فرمائی پہ یہودیانو باندے حرمنا حرام کرے ہو مونگا سشیمو پا حرام کرے ہو کل لذیذ فرنا ہر نکنو والا
هر نکون والا اوخ یا لکا بطکا شتر مرغا داشیان ومن البقر اللہ تعالی حرام کریو ما پدوی باندی دا غواگانونا والغنمی دا بقر او دا غنم نا حرام کریو من پدوی باندی واز دی دا غوی الا ما حملت مگر آغا چی پورتا کریو املاگانو دا غوی ادم لا دو کو سره چې بکمی وی هغه ور باندې حرام نه وی او الحوایا یا په پورته کړی وی کلمو سره چې بکم واس دا واغه په حرام نه وا نور د سارو واس دې په حرام وی او مختلط بعزم یا هغه چې ډکبو غډه بو دا ډو کی سره ذالک الله تعالی وی دا تحریم د دې وجنه جزیناهم ببغیهم دا چې په حرام کړیو بدلا ور کړی او ما دوی ته په سبب د بغی د دوی وإنا لصادقون نو فإن كذبوك نوس کا چری دوی تکذیب کوي ستا پس ورته وای چې رب تاسو ذو رحمت واسع ولا يرد باسه عن القوم المجرمين نشي واپس کوله باس د دوی د قوم مجرمنا باس الله تعالی د قوم مجرمنا اوس راته فرمای سيقول الذين زرد چوي با هغه کسان استدلال د مشرکانو وای په مشرکان لو شاء الله کمشیت الله تعالی شوی وای مونږ بم شرک نه وای کړو د پلا پلارانو بم مونږ شرک نه وای کړی او نه به حرام کړی مونږه من شی الکه مشیت خبره کوله یعنی وای ک الله زمونږ دا د چا د کوپر او د شرک مشیت نه وای کړی نو مونږ به شرک نه وای کړی والله زمونږ د شرک اراده کړی نو ځکه مشرکان دي دا خبره دوی کوله نو تاسو دل تزان سره یاد کی دا خو منګم وایو چې و جميع افعال العباد بارادته دا بندگانو ټول کړه د الله تعالی په اراده باندې دي نو مشرکان هم دا وایي کله الله مشیت چوي نو موږ بشرک نه وای کړی نو دې سره څه چل کوي جوابو کې طالب وجه ذکر کوي من وایو ټول کارونه د بندگانو د الله تعالی په مشیت او په اراده دي خدا اراده حاکم نه د په بنده باندې چې دا اراده د خدای تعالی وشي او په دې بنده خامخا دا کار کوي او دې خلکو اراده د الله حاکم غنله ولیکن اراده د الله حاکم وګڼو په دې معنی چې الله اراده وکړو دا کار خامخا در باندې وکړو بیا خو جبر دی نو عذاب ولې درکې نو د دې وجه نه دوی بویل کده الله مشیت چوي وي مون بشرک نه وای کړی دویم طالب بیا اراده او اراده او مشیت کې رضای دی بل مشیت ارادی دی ارادی نو الله تعالی چې اراده مشیت ارادی د الله تعالی هر یو څه کې شته او مشیت رضای چې د پارسیز کې نشته دی مشیت ارادی مستلزم نه دی مشیت رضای لرا نه چې الله د شی اراده وکړي نو پغي به خوشاله وي او پغي به رضا هم وي ذکر سورة زمر نحل کی وی ولا يرضى لعباده الكفر یا لك ان الله لا يأمر بالفحشاء كذلك هم دغرنگ الزامی جواب رب کریم ورکی تکذیب کڑے واقعی کسانو چی دو دوی نمخ کیوا تردی جو سکو دوی عذاب زمونگا تور تو آئے اشتر تاسو سرکم دلیل نو کوینو فتخرجوه لنا راوی باسی مونگلرا ان تتبعون دویم جواب تابیداری نه کوي تاسو مگر د ځوان او نه یاستئ تاسو مگر دروغ جوړونکي ته وایي دوی ته څلورم جواب فلله الحجة البالغه بس خاص الله تعالی لره حجت بالغه دی دلیل پورا دی په حل او حرمت کې فلله الحجة البالغه باوامره ونواهيه ولو شاء الله کذ رب کریم مشیت چوي نو هدایت وکړي تاسو ټول ته جبران ولكن ليبلوكم لیکن رب کریم ابتلا و امتحان کی پتا سو چودرے گا سکوئی ورطا ہوئے دوی حالم مشواداکم را پیش کی تاسو گواہان پل آگا چی تاسوی گواہان مقرر ہوئی چی اللہ تعالیٰ دا شی حرام کرے فإن شہیدو کچری دوی گواہی اکلنا نفلا تبلا دلیل نفلا تشہد معهم ولا تتبعو تابداری مکو دا خوشات داغی کسانو کذبو بی آیاتنا والذین لا یؤمنون اگه کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې او وهم او دوی پر رب سره بربهم در رب خپل سره یعدلون خلق برابروي دریم نمبر با تر آخر د سورته پورې پدې کې تحریمات الهیه دی بالتفصیل
بذکر المأمورات الخمسه پنځه مامورات راته ذکر کوي پکې شپږ منهیات راته ذکر کوي دریو آیتونو کې یو سل یو 50 2 50 3 50 کې بیا دلیل نقلی ذکر کوي د کتاب د موسی علیہ السلام نه سلور 50 کې بیا ترغیب ذکر کوي قران کریم طرف ته اورت ذکر کوي دا اعذار او د موردینو په دریو آیتونو کې یو سل 50 50 شپږ 50 او 50 کې بیا تخویف کو نوی دی په 50 کې زجر دی اهل التفرق ده بسبب الاعراض عن القرآن یو سل 50 کې بشارت و تخویف اخروی دی یو سل 50 کې بیا طریق د تعلیم دی به بیان العقیده تفصیلا په یو سل 50 50 کې بیا ترغیب دی ال الانقياد ولأحکام سوره په سورت کې چې کوم احکام تیر شول کنه نو هغه د پاره بغاړک د انقياد بکوي رب کریم فرمای قلت هو يبيت تعالى وقلت شراشي ابدو بیانوم ز پتا سو باندې هغه چې حرام کړی دی رب تاسو پتا سو باندې هغه دا چې رب کریم سره برخه والا سوک نه جوړوي او والدین سره به احسان کوي اولادونه بنو ورته لګینا موږ روزي در کو تاسو ته مو دوی ته ما فواحش تبن نږدې کېږي هغه کخکاروي او کپټوي نه بوجني نفس هغه چې الله تعالی حرام کړی الا بالحق مگر په جرم شرعي سره ذالکم وصاکم دا کلک حکم کې الله تعالی تاسو ته په دی باندې لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو پوښی منځ دې کېږي مال د یتیم ته مگر پاغي طریقې باندې چې هغه احسن وینا مخکې کېو تر دې چې یتیم ورسیږي هغه طاقت ته پورا ورکوي پیمانه والمیزان بالقسط لا نکلف مکلف کومږه او نفس مگر پاندازه د وسیداغه و اذا قلتم چې کله تاسو خبرې کوي عدل کوي ولو كان ذا قربا وبعهد الله اوفوا او قوادین الله تعالی باندې وفا کوي ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون دې لپاره چې تاسو پند واخلئ او دا لار زما د برابر تاسو د دې تابعداري وکئ ولا تتبعوا السبل او د نور لار پسې مزئ فتفرق بكم عن سبيله جدا بکی تاسو لاره د لارې د باری تعالی نه بس دې سره زئی دا د الله تعالی د لارې پسې زئی او نور پسې چې مزئ دلاری د الله تعالی نه به موجوده کې ذالکم وصاکم به ګوربی ویل بدی مضبوط حکم کو ممتاز ہوتا مضبوط حکم کو ممتاز ہوتا لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو ځان اوساتې د مخالفت نه یا ځان اوساتې د رب کریم د عذاب نه نو نه غلار کتاب او سنت اتباع کتاب او سنت باقی کې روان او سمزل کوا دین اخوا تنور جبریه و قدریه و مجسمه و غیره دغی دلارو پس مزا ثم آتینا موسی الكتاب بیا ورکڑو من موسی علیہ السلام تا کتاب مخید قرآن کریم دا تماما اے نعمتا تامتا پورا نعمتو یا تاما پورا احسان باقی کسانو بعد یا احسانا عملا وتفصيلا لكل شيء او تفصيل دهر یو سیز د پار مراد ته د کل شيء نه ایمانیات یعنی دهر ضروری خبره تفصیل پکې او هدایت او رحمت لعلهم د دې د پار چې په لقاء رب باندې یقین لري اوس ترغیب ورکی قران کریم توهذا کتاب دا بختور او مبارک کتاب وهذا کتاب دا بهترین او معظم کتاب دې موږ نازل کړي مبارک دی تاسو تابعداري کوئ مبارک چاته وي برکت دادا شدا دا کتاب ته برکت ورکړې شوې دې تابعداري کوي او ځان بچی تاسو د مخالفت د دین لعلکم ترحمون دې لپاره چې پتا سو خاص رحم وکړي شي او بل ان تقولوا د وجه کراهیت د دین چې اونو تاسو چې انما انزل یقینا قران کریم نازل کړی شوی الا طائف چې انزل د وجه د ویری د دین کراهیت ان تقولوا چې تاسو یې چې نازل کړی نه انزل الكتاب نازل کړی شوی د کتاب الا طائف فتنه په دوه په باندې چې ودونه سوارا او مکه زمنګ اگر قوم غان دراسه لغافلین او یاد دی وجه نه چې اونو تاسو چې لو ان انزل علينا الكتاب ولن نازل دې په مون کتاب لکنا اهدا منهم نوبه من خیرات ولا دوینا فقط جاءكم دغه راغی تاسو سرکار دلیل طرف درف تاسو نه او هدایت او رحمت سوق ته ظالم دا کی چانه چې دروغ وي پیتونو د الله تعالی باندې وصدف عنها اعراض کی دا غینا زرد چې مطلب ور کومګه کسانو ته یصفونه چې راز کی زمون د ایتونو نه بد عذاب په سبب د هغه باندې چې ودوی یصفون هل ينظرون الا ياتيهم الملائكه او ياتي ربك استفهام انكاري تخويف نبی دے
انتظار نه کوي دوی په منلو د اوامرو کې مګر د دې چې راشي دوی ته ملایکې یا راشي دوی ته عذاب درفسته یا راشي دوی ته بعضې آیات درفسته لکه دجال وغیره پاک ورشي بیا راشي بعضې آیات درفسته لکه طلوع شمس وغیره نو په دې ورځ باندې بیا ګټه فایده نه رسوي او نفس ایمان د هغې لم تکن چې نوي د چې ایمان یې نوي راوړی مخکې د دې نه یا کذب کړی په ایمان آخره قل او تور ته ووایه دوی ته انتظار کوئ تاسو یقینا زه د تاسو سره انتظار کوونکی یم لعذابکم ان الذین یقینا هغه کسان چې جدا کړ دوی دین خپل وکانو دوی شیعان مختلفې ډلې نو لست منهم نه یې ته د دوی نه فی شی انما امرهم یقینا کار د دوی سپارلی شوی الله تعالی ته بیا باګه کې دوی لره په هغه څه باندې چې دوی کول من جاء بالحسنه چا چې راتلل کړي په یوې نیکۍ باندې فله عشر امثالها نو ته لره چې دی لس چند دی د عشر امثالها چې راغلی دلته دا ذکر د ادنا دی ادنا دا ده چې یوه نیکي دې وکړه رب کریم فرمایي لس چنده بدله درکومه او که قصد دې وکړو نیکي دې ونه کړه نو یوه نیکي ده بیا د هغې نه ومن جاء بسیئه چا چې په بدۍ راتګ وکړه نو فلا یجزا الا مثلها بدله به نشي ورکولی دوی ته مګر په مثل د هغې نو په باب د بدۍ کې معامله د الله تعالی د عدل ده او د نیکۍ په باب کې معامله د الله تعالی د فضل ده وهم لا یظلمون په دوی باندې به ظلم نشي کولی قل ته ورته ووایه انني هداني ربي یقینا ما ته هدایت کړی دی رب زما الی صراط مستقیمه بالوحی دینا قیمنا دین دی پوخت لک بالدلائل ملت ابراهیم علیه السلام د حنیفه او نو دی من المشرکین قل تور تو خلاصه دار ان صلات یقینا بدنی عبادت زما لا تشرح ملت ابراهیم لا ونسکی مال عبادت زما ژوند زما عمر زما لله رب العالمین نشتر برخی والا د سره وبذالک امرت په دې باندې ما تامر کړی شوی زه اول د مسلمینو نه یم ووایه دوی ته غیر د الله تعالی نه طلب کوم زه ربن او حال دا دی چې دی رب د هر یو څیز دی ولا تکسب کل نفس الا علیها کسب نه کوي یو نفس الا علیها مګر په هغه باندې وزر او بوج دی ولا تزرو نه به پورته کوي او پورته کوونکی بار د بل چا بیا رب تاسو ته واپس ستاسو ده آګاه به کې تاسو لره په هغه څه باندې چې تاسو په هغې کې اختلاف کوو اوس ترغیب د احکامو طرف ته چې کوم احکام په دې صورت کې ذکر شول وهو الذي جعلکم الله تعالی هغه ذات دی چې ګرځولي تاسو خلیفګان د ځمکې یعنې پلاران نیکونه مو پات دي د هغې په ځای تاسو یې پورته کړي دي بعضې ستاسو د پاسه د بعضو په اعتبار د درجاتو سره د دې دپاره چې ابتلا او امتحان وکړم په تاسو فیما آتاکم باقی کی چې ما راته کړی تاسو ته په هغې باندې یقینا رب ستاسو چې دی سریع الحساب عقاب جلد حساب کوونکی دی نه منونکو لره وانه لغفور رحیم او یقینا الله تعالی خامخا غفور ذات دی او رحیم ذات دی بخونکی ذات دی او مهربان ذات دی امتیازات د صورت په دې صورت کې طالب څه امتیازات دي د مخکې صورت په اعتبار باندې هغه کم دي اول راشي دا آیت صورت اصل دے فی محاجت المشرکین و منکری البعث والمبتدعین علامہ قرطبی وی دویم پدی کی ادلہ عقلیہ دی مختلف و کثرت سرا دریم ذکر دا انبیاء دے پک استدلالا علی التوحید سلورم ذکر دا عقبات ستو دے فی الدعوت دے صدا پارا للتشجیع او دا هر یو مصدر په لفظ د کذالک سرا بل رد پکې علی الشرک تردید د ټول انواع د مشرکین پکې و ذکر د جهل د عربانو پکې و تحلیل او تحریم کې ځان پدې کې ذکر د ما حرم الله او د حلال بالتفصیل طرق د دعوت او د تعلیم پکې و په کثرت سرا رد پکې و په شبهات د منکرین او بعضی د شبهاتونه ذکر کړي په لفظ د قالو سره 15 کرته او جوابات وکړه په لفظ د قل سره نه تقریبا 9 کرته دا قل سره هر یو د دوی جواب وکړه تقریبا 9 کرته جوابات ورته وکړه په لفظ د قل سره دا څونه وایي طالبہ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك.